لوی وی او وی ډیوا قدمونه اوریدونکو او کا ډیوا خبرونه ده زموږ پروګرامونه او خبرونه کې نه یوازې تاسو د پاکستان او افغانستان بلکې د نړۍ په حق لا وروستي او تازه خبرونه او ریپورتونو ته وکیږي او دا بیا کتلې هم شي او اوس هم دا یادونه درکو چې د الکسا د لارې تاسو د وایس اف امریکا ډیوا سره ملګری کېدئ شئ او کو د نړۍ په هر ګوټ کې نو تاسو د الکسا د لارې زموږ پروګرامونو ته وکیدئ شئ یو ځل بیا تاسو ته د بي بي شيرين په خبرونه کې هر کله وایو دا یو ساعت خبرونه ده تاسو ته وړاندې کوو د پاکستان د شپږ نیمو نه واخله تر 2 نیمو پورې او د افغانستان د شپږ نه واخله تر 9 پورې او دا غینه پس دا یو ساعت خبرونه تاسو ته بیا تکرارو نن د خبرونه کې موضوع ده چې څنګه کرونا وایرس د ژوند هر یو اړخ اغیزمن کړی دی همدغه شانی لوبي او لوبغاړي هم اغیزمن کړی دي او د لوبي هم ځنډېدلې دي څوک لوبي نشي کولای هغه چې کوم زموږ په سیمو کې یا زموږ هغه مسافرونه چې کوم بهر نور هیوادونو کې ژوند کوي نو هغه هم کې دي چې لکه هر یو کس ځان لپاره یو لوبي چې هغه جوړ کوي لکه څنګه چې دا روزه میاشت ده روزه په میاشت کې زموږ په سیمو کې دا یو لکه یو قسم عادت وو چې د دې کورونا وایرس نه وړاندې چې کوم تیر روزه هم واخلي نو د کرکټ ټورنمنت به وي د روزه ماتي نه پس یا د پېشمنی نه پس چې مونږونه به وشو نو ټول الکان او ټول براغون شو او میدان ته بلړل او ته کې به خپل د کرکټ یو ورکو کې لکه خپل کې ټورنمنت جوړ کو او یا به دغه سیمایز ټورنمنت چې هغه به جوړ کړو او دا په دې باندې به هم لکه وخت تیرو هغه روزي هغه وخت به هم په دې باندې تیرولو نو دا وسیلې نو لوبي چې هم ډیر زیاتې اغیزمن شوې دي نصر الله په دې باندې موږ نن خبرو کوو دا نن زموږ موضوع ده فیسبوک باندې دا مهال تاسو زموږ خبرونه ګورئ او کمنټونه هم را روان دي تاسو کمنټونه به لولو خو مونږ ته دا وایي چې تاسو دا مهال په کوم هیواد کې او دا هیواد په حساب سره کومې لوبي زیاتې مشهور دي چې تاسو یې کوي او وسته کورونا وایرس د وجې نه تاسو لوبي نشئ کولی یا بهر ته د لاک ډاون د وجې نه نشئ وته نو په دې اړه باندې زموږ لیدونکو چې دا مهال چې د فیسبوک باندې خبرونه ګوري نو موږ سره خپل نظر شریکولی شي څنګه نصر الله بالکل تاسو خبره سره فیسبوک باندې خو د خبرونه نه راځي ما به یو ملګری سره ها راغلی ده په فیسبوک باندې راغلی ده شکر ده چې خلک واوري زموږ ملګری یو ټلیفون موږ به زموږ خبرې کولې نو ماته ویل چې د چترال چې د پښتونخوا یو ضلع د ډیره پر امن ده په دې کې به په اپریل میاشت کې د پاکلش فیسټیوال کې ده د غرونو په دې پر سر کې ده هغه داسې یو خپل ځګې موږ سو پرتلی به مو نو هغه سکال کینسل شوی نو هغه ډیر زیات خفه و چې هغه سکال ونه شو حکومت الته خلک نه پریدي نو ما ورته چې تاسو ذهن اخلي ځکه خلک نه پریدي چې دا کرونا ده او دغه یوازې تاسو په کلی کې نه ده کینسل شوی یا د روزه ماقام تاسو نه ده خراب شوی یا کرکټ تاسو نه ده ودرېدل په دنیا کې به ټول نه زیات غټه میراتون چې کم کېده نو هغه په جاپان کې لکه مطلب 3 لک خلک وراتل ولا هغه په د مارچ په ولنۍ تاریخ باندې شوی دی خو کې سکل صرف 200 کسانو شرکت کړو بیا دغه شانتي د بوسټن میراتون چې کوم ډیر مشهور دی په نړۍ کې هغه زنډېدل دی هغه ختم شوی دی دغه شانتي په لندن کې چې کوم هغه ختم شوی دی هغه میراتون لکه د دنیا په سطح ورته خلک راتل بیا د بارسلونا چې کوم کېدل په امستردام کې او په پیرس کې دغه ټول میراتون زنډېدل دي نو یوازې زمونږ د مازیګر د لوبو هغه ماخام نه دی خراب کړی یا د ماخام غ کرکټ د ماسوتنه کرکټ نه دی خراب کړی چې مونږ به په څو ورځې تراوی وکړې بیا هم پرې خو دی و کرکټ لبتلو نو هغه وس د کرونا د وجه نه غیزمن شوی نو زیات تر خلک وسغه تراوی کوي دغه شانته په سعودي عرب کې هم د خلک دشت تتل په دې ورځو کې زیات تر چې سایډون ته بتل ال د کرکټ کولې نو خلک وس دا وایي چې د کرونا د وجه نه ال ډېر سخت کرفیو د هغه وس بهر هم نشي تللی نو دغه خبره هم هغه لکه خراب شوی دي ذهني تور باندې کته اوس کرونا و یا هر څه وي او خلکو لوبي کول نو په دې باندې بغا ذهني فشار نه زیاتېدل اوس که تاسو ګورئ نو په کلو کې جګړې هم زیاتې شوې دي د لوبي نشته د غنښت نو پرون مې ولیدل کسب
په صوابۍ کې اعتکاف کې لکه یو کس په اعتکاف کې ناسته دوه تر زامن روان شوي دي او بل یې ویشتلی دی که نه نو دا خلک اوس که لوبې واقع دا بیماري په خلکو باندې ذهني فشار هم راوستی دی دغه جنګ جګړې هم زیاتې شوي دي ولې چې دا لوبې ختمې شوي دي یو طرف ته نو که دا لوب په دې سره به هر انسان هم خفه وي او د خپل اوریدونکو کتونکو نه به اوس تپوس وکړو چې هسې مونږ اوس وینئ یو میسج هم کولی شئ چې په کم کم ځای کې ستاسو دغه شانتې لوبې ځنډېدلې چې خفه یې کړئ دا کنه چې کوم پیغامونه د موضوع په اړه را روان دي هغه به اول وایو عین خان وایي چې موږ په نښه کوو دلته فوټبال خورا ډېر مشهوره لوبه ده که نه او محیب الله محیب وایي چې باجوړ نه یم دلته هم د کورونا د وجې نشو کولی چې کرکټ وکړو حکومت طرف نه بندیز دی او بیا ورسره احسان الله تنها ارماني وایي چې اوس موږ پبجي لوبه کوو پبجي چې دی نه دا خو ویډیو گیم دی او ویډیو گیم دی خو تاسو ویشتل دی خلک پکې وجني نو زه خو یم چې دا گیم خو نه دی کول پکار چې خلک پکې وجني اید عالم هم د بحرین جنوبي وزیرستان کې وایي خاص سلامونه را لګېدلي ډېره مننه او فرمانلي هم وایي چې د سعودي نوی پروګرام ګورو ډېر ښه دی او امریکا کې اوس څه ټایم دی او وایي چې نګین ته سپیشل ښه وعلیکم سلام امریکا کې اوس دا مهال 10 منټه کم 10 بجې دي یا دغه دی دا څه ته وایي 10 منټه کم 10 بجې دي 9:50 کېدو والا دي که نه نو دغه ټایم دی د شپې ټایم دی روژه ماتې شوی دی او روژه ماتې چې څنګه وکړو بس سمدستي بیا همدغې خپرونې ته کښېنو د نه وړاندې مونږ ویلي چې بس تاسو ته اوبو نه ګوټو کړو یا به یوه پیکوړه خولې ته واچوو خو بیا هغې نه پس بیا خپرونې ته کښېنو او چې بیا د خپرونه وشي د هغې نه پس بیا مونږ څه نه څه خوراک یا ډینر چې دی نو هغه وکړو پیغامونه راغلي وایي که نه سرور جان مفکر وایي چې سرور جان چمکنی یم د دوحه قطر نه سلامونه کوم وعلیکم سلام اسد علي وایي چې یار خو سم کړی او خفه یو شاکر ارمانی مسافر نو د شاکر مسافر شوی دی زموږ شانتیم خفه دی او ستړي مشې ډیوه راډیو ټولو ملګرو ته سلام وایم فیم مانه دا میسج بر لاړه نوم رانه هېر شه سید بختور هغه سلام کوي سلامونه پیغامونه دي چې د ښه تفصیل سره پیغام لیکلی نو زموږ د پیغامونه ستاسو پیغام په نورو پیغامونو کې ورک شي نو تاسو بیا کولی شئ چې خپل پیغام چې دی نو هغه کاپي کوي او بیا یې پیسټ کوي د کمنټ په باکس شي یا سیکشن کې هلته کې بیا ته یې لکه پیسټ کوي مونږ بیا خیر ته بیا ولولو که نه او داسې کېږي چې لکه ډېر شي پیغامونه شي بیا ښه د یو پیغام راغلی دی نصر الله دا به ووایو بیا یو رپورټ د هغې طرف ته به ځو فهیم نظام خیل وایي چې ستړي مشي د ډیوه ریډیو ټولو ملګرو ته وایي زه پیام نظام خیل یم د جنوبي پښتونخوا قمردین کاریز او موضوع مو ډېر ښه راوړی دی کورونا اوس مونږ ته ډېره نږدې راغلې ده ځکه چې په مسلم باغ کې هم د یوې کورنۍ 15 کسان اخته شوي دي په دې کورونا وایرس باندې نو بس خیال ساتئ ولې چې بس رو دا کورونا ډېریږي د خلکو واقعي دا خبره صحیح ده چې داسې ښکاري چې لکه په چاپېریال کې رو دا ګیره تنګوي لکه رو په خوا را روانه ده او شاوخوا کې خلک چې دی نو هغه ناروغه دي نو نصر الله څه رپورټ یې راوړی دی که څنګه لکه څنګه نګین شاه بیبي چې دغه ودرېدلی دی لکه څنګه مونږ خو عام خلک یو یا کرکټ کوو یا لوبې کوو د خپل شوق دپاره کوو دغه شانتې هغه لوبغاړي چې د هغوی دا پروفیشن دی دا د هغوی کار دی هغوی دغه لوبې کوي یا کرکټ لکه مطلب سړی یوسف والي شاید افریدي والي یا عمران خان والي یا بل دغه والي د یونس خان والي د هغوی د کار و چې کرکټ به کوو دغه شانتې فوټبال دغه چې والي د جان شیر خان او جهانګیر خان د هغوی به دغه کار و داسې سکواش او بیډمنټن او دا خلک چې کم کوي دا کلاډیان اوس دی په د کوارنټین په د وخت کې څه کوي دا کم قرنټین شوي چې دي لوبې ودرېدلي دي او دا کم ماحول چې جوړلی د دې په ژوند باندې دې تپوسونه کړي دي زموږ همکار حفیظ الله ستوري شیراني صاحب نو دغه رپورټ زموږ سره تیار دی او خپل اوریدونکو ته به واورو دا لاکډاون چې شروع دی په دې حواله باندې چې زموږ خپل کوم ټیبل ټینس گیمز دي کوم چې به موږ کاوی په ایوب سټیډیم په کوټه کې هغه ډېر متاثره شوی دی سله دا لاکډاون وجې ځکه خلک موږ سره دارنګه فیسیلیټیز نشته چې موږ دا گیم چې دی هغه وکړو نو له مخکې په دا شپو کې په دا روزو کې به موږ ټیبل ټینس کاوی د تراوزه څخه بعد به موږ 2.5 غنټې 3 غنټې دا گیم کاوی
نو له هغه سره به موږ خپله فزیکل فټنس هم کاوی. اوس نو دا انفارچونیټلی دغه کومه لاکډاون دغه وبا چې راله نو زموږ ګیم ډېر متاثره سوی دی. زما خپله پرسنلي چې دی کوم روټین چې دی د فزیکل فټنس باره کې هغه ما مینټین ساتل دی په خپل کور کې. نو هغه چې دی زه په دا روزه کې زما 2 سیشنې وي. یو چې دی هغه د مازدیګر لمانځه څخه بعد وي 45 منټ، او یو چې دی هغه تراویح څخه بعد زما 45 منټ سیشن وي د فزیکل فټنس لپاره. او څنګه چې دا وبا ختم کېږي، لاکډاون کې نرمي راځي یا لاکډاون ختم کېږي، ان شاء الله موږ به خپل گیم دوباره چې دی هغه شروع کوو او برته به خپل گیم چې دی هغه مخته او خپل گیم به امپروف کېدو لپاره مخته بیایو. د دنیا باندې چې دا وبا راغلی ده، دا کارونه ټول دنیایي کارونه معطله دي. له ساته د سپورټس کارونه هم ډېر معطله سوي دي، ډېر متاثره سوي دي. بلکې معطل خو خپل یو جګه ده، لیکن زه هم ډېر متاثره سو سپورټس مینان چې هغه په کورو کې میسوره سو. د نور سپورټس مینانو خو زه نسم ویلی چې هغه څه کوي، لیکن زه د خپل چې کوم د ما دې ټیم کې موجوده زه روزه تېروم، روزه کې یم. زه په خپل فټنس چې کوم د سپورټس مین شی، د کرکټ مین شی فټنس ده، چې کوم زه خپل فټنس ساتم. د یو غټ راز ده چې زه خپل محله کې ایکسرسایز کوم، واک کوم، چې خپل فټنس وساتم. او په کورو کې الحمدلله کوم چې حکومتي احتیاطي تدابیر دي او سختي چې کومې حکومتي ویلي دي دا سختیانې، نو موږ د هغه هم احترام کوو. د هغو بله وجه په کور کې او خپل واک کوو، خپل ایکسرسایز کوو، خپل فټنس او خپل چې کوم جسماني فټنس د هغه موږ برقراره ساتو. نو د درو میاشتو لاکډاون شروع دی، موږ په کورونا چې زموږ ایکسرسایز ډېر سخت متاثره دي، الکان ټلیفونان کې ځینې طور باندې متاثره دي. زموږ ایکسرسایز نشته. زه د کلب استاد یم، ما خپل یو ورار یو ډمبل پورته وړی دی، په هغه باندې خپل ایکسرسایز کوم. زه د درو میاشتو بعد نن اوله ورځ زه کلب ته رالم چې ما یو کوچنۍ ویډیو جوړه کړم، په دې حواله سره ګورې جیم کې ویني هېڅوک نشته. رابس دې ځای دی چې د دې مرض دپاره، د کورونا مرض دپاره ایکسرسایز څونه ضروري دی. د دې سره موږ صرف د ایکسرسایز په زور دې بیماري سره موږ جنګ کولی سو. ولې چې د ایکسرسایز سره زموږ انټي باډیز یعنې د بدن مو د دفاعي نظام طاقتوره کېږي، هغه د ایکسرسایز سره طاقتوره کېږي. ایکسرسایز د مرضۍ د بدن زار وژني. دغسې موږ تاسې د ویټامینزو استعمال کوو، دغه سره زموږ د ستاسې د بدن د څه کوم زار روان دي هغه د ایکسرسایز په زور سره وژل کېږي. نو زما د ګورنمنټ اف بلوچستان څخه دا خواست دی چې زموږ کلبان زموږ ایکسرسایز ته دي اجازه ورکول شي چې موږ خپل احتیاطي تدابیر جاري وساتو. په هغه لیول چې کوم لیول دی وایي موږ په هغه لیول د دوی سره هر لیول تعاون کوو. د ډیوه سره اوسئ. بیا ستړي مشئ، بیا ستړي مشئ او بیا ستړي مشئ. د ډیوه په دې سهارنۍ خپرونو کې تاسو ته هرکلی وایو. د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو او ټي وي سهارنۍ خپرونه دي او د بي بي شیرینې خپرونه تاسو ته نیغ وړاندې کوو. یو ساعته خپرونه ده او د پاکستان د 6 نیمو نه تر 9 نیمو پورې او د افغانستان د 9 نه تر پورې، او بیا د هغې نه پس چې دا خپرونه تاسو ته بیا تکراروو. د خپرونه کې نن موضوع د لوبو په اړه باندې چې څنګه کورونا وایرس کووډ 19 د نوې کورونا وایرس چې د ژوند نور اړخونه هر یو اړخ اغېزمن کړی دی، روزګارونه او صحتونه او کورنۍ ژوند او هر قسم اړخ کنه. نو دغه شانتي لوبي هم ډېر زیاتې اغېزمن کړي دي یا لوبغاړي هم اغېزمن کړي دي. نو نن موږ دا خبره کوو چې څنګه تاسو په کم هیواد کې ژوند کوئ او هلته کې ستاسو چې کومې لوبې به تاسو کولې د کورونا وایرس نه وړاندې، نو تاسو هغه لوبې کولی شئ که نه بهر ته وتلی شئ که نه، یا که بهر ته نه شئ وتی، نو په کور کې مو څه حل د دې خبرې راویستې دی، تاسو څه لوبې وس کوئ د کورونا وایرس لاکډاون کې. نو دا پاکستان او افغانستان او د نړۍ ټول هغه هیوادونه کوم ځای چې زموږ د خویندې وروڼه ژوند کوي، نو موږ سره خپل حل شریکولی شي. هغه وروڼه خویندې چې کوم په فیسبوک باندې دا خپرونه د مهال ګوري، زموږ سره خپل نظر شریکولی شي. خو
بخښنه غواړو د ریډیو اوریدونکو نه چې موږ دا خپرونه د خپل کورونه تاسو ته وړاندې کوو. نو ټلیفون لارې لا بندې دي، تاسو ټلیفون نشئ کولی، ولې چې داسې یو دوه کمنټونه دوه درې مې ولوستل چې دا تاسو کوي چې زنګ شي راته کنه. نو اوس همدغه مسله ده چې نن سبا چې کله د کورونه د خبرونه تاسو وړاندې کوو نو موږ تاسو ټلیفون نه نشو اخیستی. نو تاسو که د فیسبوک اکاونټ لرئ نو وی او ای ټي وا زموږ د فیسبوک پاڼه ده، هلته کې تاسو ښه په ژوندۍ لاره باندې ده په ژوندۍ بڼه باندې دا خپرونه کتلی شئ او خپل کمنټ کولی شئ. څنګه نصر الله؟ بالکل جی. زمون یو اوریدونکو ویل چې زمون په کلی کې د فوټبال میچونه پاکستان کې واقعي بیا زمون په پښتونخوا کې کرکټ او بیا دویم نمبر باندې فوټبال کېږي، دلته چوته ساکر وای. نو یوازې په ټوله نړۍ کې که زمون په کلی کې دی، په پاکستان کې دی، بهر دی، ډېر د فوټبال مینوال چې کوم دي نو هغه زړونه مات شوي دي، ځکه چې د فیفا چې کوم دی د هغې نړیوال کوم کوالیفاینګ میچونه چې کېدل په ایشیا کې هغه ځنډېدلي دي. دغه شانتې جرمن لیګ چې کوم هغه ځنډېدلی دی، دغه شانتې په یورو 2020 کې چې به کوم فوټبال میچونه کېدل هغه هم ځنډېدلي دي، ختم شوي دي. دغه شانتې په افریقن کوم لیګ چې به کېدو او رشیا فوټبال لیګ چې ډېر مشهور او ډېر خلک به ورته راتلل نو دا ځنډېدلي دي په دغه علاقو کې. نو په ټول عالم کې خلک چې کوم دي او څوک مینوال دي د کوم لوبو نو هغه ډېر لکه خفه دي په دې سیزونو پسې. بیا خاص کر زموږ پښتانه چې هلته هېڅ هم نشته، چې یو غرونه دي او یو وړوکی غونتی میدان یو، په دې وخت کې به یې لوبې کولې. هغه د کرونا وایرس له لاسه اغېزمن شوي دي. نو موږ پوهېږو چې تاسو به څومره خفه یې په دغه ټایم کې. زموږ سره دغه راغلي دي سلامونه پیغامونه را روان دي. احسان وایي حاجي وایي تاسو سرور جان وایي د قطر نه چې زه سلام کوم. وعلیکم سلام. بیا فضل الدین منګل دی، بیا خانزاده سالرزی دی، او بیا بخت منیر دی، بیا نواب خان دی، او سبز علي هم سلام کوي. بیا د خوست نه عبید الله یم او د ریاض نه صلاح الدین. نو وعلیکم سلام تاسو ټولو ته او چې بهر مسافر یې نو هغوی ته بیا دوه پرس وعلیکم سلام. وعلیکم سلام. نصر الله خانزاده سالرزی وایي چې دلته کې وایي څنګه وایي چربانګې وایي که نه وایي روزه مونږ کېدو وایي د هغې سره وایي ستاسو که نه سهار وختي وایي دا ښایسته خپرونه چې ده نو وایي دا لکه وړاندې شي او مونږ یې ګورو وایي که نه ډېره معلوماتي خپرونه یې دا خبره کوي. احسان الله احسان هم وایي چې سلامونه نصر الله نګین خورجاني ستړي مه شئ مونږ روغ جوړ یو. احسان الله احسان وروره وایي د سعودي ریاض نه وایي چې مونږ مسافر یو دلته کې زه هغه پیغام دی بره لاړو ورورجن احسان الله احسان تاسو یې بېرته کولی. ناصر احمد ابراهیمي وایي چې سلامونه قبول کوي او وایي چې هغه د تاسو به روغ جوړ یې بالکل ښه یو او وایي چې هر سړی به لوبې وکړي. موږ په افغانستان کې والیبال کوو او کرکټ بل او ورزش ډېر ښه کار دی. وایي انسان له هر انسان بدن ته ډېره فایده رسوي که هغه کوم رقم لوبې وي. دا زه محمد ناصر ابراهیم افغاني یم اوس مدام حال عمان مسقط نه خبرې کوم. بالکل صحیح خبره ده ناصر احمد ابراهیمي تاسو په کمنټ په هم خبره کوو. نو بهر افغان وایي چې ګل زمین عمرزی د ایټالیا نه یم سلامونه را لېږلي ډېره مننه او اورېدونکو په پوښتنه وایي مینه د زړه دلته سلامونه وړاندې کوم. الله وکړي چې ټول مسلمانان دي د کورونا او یو وبا نه الله په خپل امان کې وساتي چې هر ملکي باید قانون مراعات کړي. دلته لوبغاړي او د سپورټ کلبونه بند دي او په لوبو ډېر بد اغېز کړی دی. د ایټالیا خبره کوي. ایټالیا خو واقعي ډېر زیات اغېزمن شوی چې کوم هغه هېوادونو کې دی کوم چې ډېر اغېزمن شوي دي ایټالیا هم په هغې هېوادونو کې شامل دي. سره پیغامونه شته ستا سره نصر الله؟ زما سره عبدالعلي چې کوم دی نو هغه سلام کوي. وعلیکم سلام. بیا باچا زاده دی چې پروګرام مو ډېر ښه روان دی نایس. یاسین خان هم وایي چې روزه مو قبلیږي نو الله دې قبول کړي. او بیا حکیم مجروال دی هغه هم سلامونه کوي او بیا شیر زمان هم سلامونه کوي. سرفراز وایي د بونیر نه السلام علیکم او سعودي عرب کې ونو سرفراز وعلیکم سلام چې ته د بونیر نه مې بیا د سعودي عرب نه میسج کړی ډېره مننه. او نور حسن ارماني وایي چې وایي سلامونه نصر الله او دې بلې جینۍ ته وایي. نو وعلیکم سلام او دا ګیلې کړې ده چې تاسو زما پیغام نه وایئ نو ځکه دې بلې جینۍ د پیغام ووایي ښه بس نن زما نوم بله جینۍ څه مطلب دی نصر الله ولې تاسو خو یوازې ناست یې ما خو یوازې ولیدی
نصر الله دا د بلې جنۍ لکه ته چاپېر وکتل چې بله څوک ته ورېږه. نو دا خو خیر پیغامونه را روان دي د لوبو په اړه باندې دا خبرې اترې کوو ستاسو پیغامونه. او ناصر احمد ابراهیمي وایي چې نګین شاه ناهید سحر ولې نه ده راغلی. ناصر احمد ابراهیمي وروره 3 ورځې هغه د خپرونه تاسو ته وړاندې کوي، هغه به چوټي نه کوي که نه همدغه به ناسته به دا جزه. نو د هغې چوټي دی که نه، لکه مطلب په یوه اونۍ کې 2 ورځې چوټي وي که نه، هغې چوټي ده او هغه لږ هم لکه د هغې خپل ژوند دی، نو بس دی که نه. نو ښه ورسره بیا امداد خان هم پیغام رالیږلی دی او څه وایي زما په خیال کرونا داسې مرض دی چې یو ځل به دنیا هر انسان نیسي، ځکه دا د لاس او سا په ذریعه یو بل له ځي او د دې بیماري نه بچ کېدل ناممکن دی. بس چې طاقتور وي هغه به یې تاب راوړي او چې کمزوري هغه به رخصت شي. دا دنیا د زورورو ده. او سره یې د خندا دغه هم رالیږلی دی، دا دنیا د زورورو ده. یاره ګوره چې څومره ورزش او خپل ځان لکه ښه فټ ساتئ، لکه ښه ورزش کوئ، لوبې کوئ، نو بیا یو ناروغي هم اثر نه کوي او باقي مرګ چې دی خو حق دی. او که څومره انسان روغ وي هغې خو مرګ بیا هم راځي. دا یو ډېر حقیقت دی. څنګه نصر الله؟ نه حقیقت دی چې دغه هغې صحیح مو ویل چې څومره ورزش سړی کوي د سره خلک ښه پاتې کېږي. د دې سره امیون سیستم چې کوم دی، قوت مدافعت یا هغه طاقت چې کوم قدرتي طور باندې په بدن کې وي چې د بیماریانو سره مقابله وکړي، دا د ورزش سره د ښه خوراک سره سیوا کېږي. نو چې کله یو انسان خوراک ښه نه کوي او هغه اکسرسایز او ورزش نه کوي، هغه کثرت نه کوي، نو د هغې دن هغه نظام کمزوری کېږي، بدن هم کمزوری کېږي او چې کوم ذهني طاقت دی هغه هم کمزوری کېږي، اعصابي طور باندې هغه هم کمزوری کېږي. او یوازې موږ کرکټ او فوټبال خو لا نه دی دغه شوی، په دې کې د سایکلینګ چې کوم مقابلې کېدلې، د باسکټبال، د والیبال، د بیډمنټن، د سپورټس کوم کار چې کوم به وو، فارمولا 1 ریس چې به وکم هغه متاثره شوي دي. په امریکا کې د ټول نه غټ مقابلې چې به کېدې نو هغه NBA وي، د نیشنل باسکټبال اسوسییشن وال چې کوم دي، نو دا د وومن باندې مو هم وي WNBA او د میل به هم وي، نو دا هم ختم شوي دي او د دې ډېر زیات کتونکي دي او ډېر زیات مینهوالی دي او په دې امریکا کې هم. نو بیا پیغامونه نور هم را روان دي. عبدالرؤف همدرد وایي چې رېږه تو پیغام یې برالاړو. عبدالرؤف همدرد وایي وایي سلامونه څنګه وایي نوی ریډیو مې واخیستو په سعودي عرب کې. نو عبدالرؤف همدرد ډېره مبارک شئ، تاسو نوی ریډیو واخیستو. نو اوس په دې نوي ریډیو کې زموږ اواز څنګه درځي؟ زموږ اواز درځي که نه درځي؟ دا څه خو په خپرونه په فیسبوک ګورئ، که دا فیسبوک خپرونه په ریډیو باندې ګورئ که نه په هغه موبایل کې ګورئ. نو دا پیغامونه را روان دي. ورسره امان جان احمدزی هم وایي سلامونه قبول کړئ د بلجیم څخه. سلامونه رالیږلي، ډېره مننه. او انعام الله برهان هم وایي چې ماهرین څه وایي چې په کرونا به کابو تر کوم وشي که ده؟ نو دا خو د ویکسین پورې ده چې ویکسین کله تیار شو جوړ شو نو بیا کېدای شي چې د کرونا علاج چې دی نو هغه راشي. دغه ماهرین وایي چې 12 نه واخله تر 13 میاشتې پورې لګېدی شي، دا د ویکسین پورې ده. او لا ویکسین د دې مرض ویکسین لا نشته، نو ځکه علاج یې نشته، نو بیا لازمي خبر ده چې د دې نه ځان ساتلو دپاره همدغه یو حل دی چې تاسو د ګڼې ګوڼې نه ډډه وکړئ او د یو بل سره لاسونه مه میلاوئ، غاړه غاړۍ مه ورځئ او جوړ په خیر چې کوئ د لرې نه کوئ، د یو بل کره تلې راغلې مه کوئ. او که ماسکونه او دستانې دا هر څه استعمالوئ نو فی الحال همدغه ده، د دې نه علاوه بله چاره نشته دی. نور پیغامونه اخوندزاده چمکني هم پیغام را لیږلی دی، یو پسې بل را روان دي ډېر پیغامونه. نو که پیغامونه بره لاړ شي ورک شي خیر دی، بیا ته یې راولېږئ. و یو ځل بیا سلامونه قبول کړئ. نګین بیبي او نصر الله تاسو روغ جوړ یئ. زه د والیبال شوق لرم خو د کرونا له وجې نشو کولی، ډېر ترېنه تنګ راغلی یو او د لاکډاون له وجې د چا سره نشو میلاویلی. دا اخوندزاده چمکني را پیغام را لیږلی. تاسو هم څه پیغامونه لرئ نصر الله؟ زما سره رؤف وزیر وایي چې سلامونه، زه د سعودي عرب نه سلام کوم او په کور ناست یو شمالي وزیرستان رزمک سره تعلق دی. بیا بخت منیر باچا زاده هم سلامونه کوي، سفیر الله هم سلامونه را لیږلي دي. او بیا بخت منیر زما ته خو دغه 3 کسان واپس راځي. نو ریډیو مو هلته فیسبوک عبدالرؤف همدرد وایي نصر الله وایي دا ریډیو چې دی دا به عموما دوی ته وړم هلته فیسبوک کار نه کوي، لکه دا عموما دوی دپاره یې لکه په خاصه توګه د نوې ریډیو چې کوم اغستی نو دا به عموما درته وي.
دای د کلی د پاره غسه چې بیا اته کې د خبرونه ورې ډیره دا زموږ سره مینه ده تاسو او کنه او تاجر ما دی خیل ته جرمني نه سلامونه را لګلې دي ډیره مننه او مرشد عالم هم چې سلامونه د دوان ته همکاران ته وای ملګرو ته او زمون کلی کورمنګ شانګله کې د کورمو شانګله کې زمون په کلی الحمدلله لوګو او نور حالات بالکل برابر دي خیال کوي حالات برابر او بیا اخر کورونا راشي کنه نو په داسې په هر نړۍ کې امریکا کې هم یو وخت داسې و چې حالات برابر وو کورونا دلته نه و په چین کې و ایټالي کې و یورپ کې لکه و او په امریکا کې کورونا نه و او اوس امریکا تر ټولو زیات اغیزمن هیواد دی نو دغه شانی کورونا نه خو بیا راشي نو خیال کوي او احتیاط کوي احتیاط ډیر ښه شی دی حضرت الله وکیل هم وایي چې سلامونه ورته او همیشه همشانی اوریدونکو یم حضرت الله وکیل زوی لا سعودیا د سعودي څخه ډیر ښه موضوع دی دلته سعودي کې مونږ اول کار کوو خو اوس لاک ډاون دی مونږ بهر نه پریږدي کار نشو کولای مشکلات دي او کورونا نشته بیا مونږ لاک ډاون څخه ګټه واغسته د باډي بلډر لکه باډي ورزش کوو باډي بلډینګ یا د ورزش کوو د دې نه د کورونا وایرس نه حضرت الله وکیل ځای وایي چې دی د کورونا وایرس نه د لاک ډاون نه دا ګټه پورته کړه چې په کور کې ورزش شروع کړ نو الله دای ډیر یو ښه په دې پیغام کې د زموږ اوریدونکو لپاره هم یو لکه ډیره ښه زده کړه ده پکې چې په کور کې سم ناس کور کې ورزش شروع کوي واسطه ورزش لپاره ټیم دی کنه او چې بهر نشي وته نو کور کې بیا پکار دی چې ورزش وکړي او دا یو خبر ده چې انسان په خپل باډي باندې څومره بدن باندې څومره زیات وخت غیله ورکې نه هغه بدن صحتمند کیږي او مخم ښکاری لکه طاقتور ښکاری کنه ولیدو کې هم ښکاری کمزوري نه ښکاری او کنه نو دا پیغامونه خډیر روان دي پیغامونه باندې کوم خبرې اترې به هم کو د موضوع په اړه باندې یو راپورټونه هم مونږ لرو ورسره یو راپورټ مونږ لرو نصر الله چې زموږ همکار راشد کټک را لګلې کالیفورنیا نه او پاغي کې چې کوم د سی ډي سي د امریکای د صحت اداره د اغي خلکو ته د لارښودنه کړې د چې څنګه خپل ځان د دې ناروغۍ نه ژغوري هغه احتیاطي ګامونه پکې ویلي دي او ولې چې لکه نه یوازې بدني خو ذهني فشار لاندې هم ډېر زیات خلک راغلي دي د لاک ډاون نه د روزګارونو نه لکه روزګارونه نشته دي کارونه نشته دي نو ذهني فشار هم خلک د ذهني فشار لاندې هم راغلي دي او بیا بدني توګه باندې هم خلک لکه ډېر زیات اغیزمن شوي دي نو ګورو چې د سی ډي سي چې د امریکا د صحت اداره دا څه وایي او څه داسې لارښوونې خلکو ته ښوولي دي چې موږ پرې عمل وکړو او موږ هم صحتمند اوسو راځئ چې وایي ګورو او وایو په امریکا کې سنټر فار ډیزیز کنټرول اینڈ پریونشن یعنی د بیمارو د کنټرول او مخنیوي مرکز مطابق کرونا او دغه رنګ نورې وباګانې په خلکو کې د اصل بیماری ترڅنګ د فشار او نفسیاتي مسلو سبب هم جوړیږي. Our social supports to maintain emotional and spiritual connection are more. په دې اړه د کالیفورنیا سرجن جنرال نادین هریس یو شپږ ټکي لارښودنه ترتیب کړې. دا وايي د خپلوانو سره د ټلیفون له لارې اړیکې مضبوطولو، یو ساعت ورزش، پوره د آرام خوب، متوازن خوراک، د خپل ډاکټر سره مستقل رابطه او 20 منټه یوګا او یا خپل عبادت ترسره کولو سره ذهني فشار کمېدای شي. During times of heightened stress, our bodies make more stress hormones, including د روغتیا د ماهرانو د وینا تر مخه د ذهني فشار له امله کوم یو وخت د انسان خوب او خوراک متاثر کېدای شي، بل وخت د مرزونو پر ضد یې مدافعتي نظام هم کمزوري کیږي. د ذهني فشار یا اضطراب کمولو په غرض د کالیفورنیا په برکلی ښار کې یو فریلانسر یا خپلواک لیکوال سټیون ډیګانچ د خپل زوی پاول سره د مازیګري واک یا ګرځېدل په پابندۍ سره کوي. دی وایي چې چونکې د لیکلو کار له سببه دی زیاتره وخت هسې هم په کوټه دننه په خپل کار کې بوخت تېروي او د نورو خلکو لرې وي، خو د کله راسي چې د کرونا وبا خپره شوي د پام خپل صحت او د خپلې کورنۍ پر ډېر شوي دی. I've taken quite seriously the idea of self-quarantining and so ما ځان خوندي کول ډېر په سنجیدګۍ سره اخیستی.
زیات وخت د کور دننه تېروم. زه د همیش نه کتابونه ډېر لولم. نو اوس هم په ګنټو زه د ورځې لوستل کوم. زه او زما د ژوند ملګري نن سبا پخلي پخپله کوو. ډېر غیر یقیني حالات دي. نو زه اکثر خپل ذهني سکون لپاره بهر ګرځم. د سټیونز وی پاول هم د مازیګري واک خوښوي. خو د دې ترڅنګ په کور کې د کور په آرایش او خپل ماشومانو سره زیات وخت تېرولو کې د خپل ذهن سکون مومي. په خپل ګاونډ کې د مازیګري بهر ګرځېدل نن سبا زما زیات وخت د کور آرایش لکه خپل باغچه کې بوټي نالول، خپلو ماشومانو له وخت ورکولو، دې پارک ته د بادیوي الوزولو لپاره راځي. خو په کور دننه نن سبا نوې مهارتونو لکه ګنډل او بړلو ترڅنګ ویډیو او آډیو ایډیټینګ زده کوي. نن سبا ما سره نوې هنرونه زده کولو لپاره ډېر وخت نو ما بڼل زده کړل. چې زه ځان له سوچ وکم چې زه ژوند کې کول څه غواړم. بنجامین سره راغلی ملګری جوی نن سبا د خپلې کورنۍ سره زیات وخت تېروي او بهر د لمر بوټو او مرغو لیدلو له راځي. زه د کور نه بهر پارک ته راوځم او چېرته چې ډېر خلک نه وي هلته لمر کې کښېنم. لمر زما په ذهني صحت Alexa, play VOA Diva. قدرمنو اوریدونکو او کتونکو السلام علیکم. ستړي مشئ دا د وایس اف امریکا ډیوا خپرونه ده. زموږ پروګرامونه او خپرونو کې نه یوازې تاسو د پاکستان او افغانستان بلکې د نړۍ په هکله وروستي او تازه خبرونه او ریپورټونو ته غوږ کیږئ او دا بیا کتلی هم شئ. او اوس هم دا یادونه درکوو چې د الکسا د لارې تاسو د وایس اف امریکا ډیوا سره ملګري کیدئ شئ او که د نړۍ په هر ګوټ کې یئ نو تاسو د الکسا د لارې زموږ پروګرامونو ته غوږ کیدئ شئ. ستړي مشئ اوریدونکو لیدونکو بیرته د شیرینې په خپرونه کې تاسو ته هرکلی وایو. وایس اف امریکا ډیوا ریډیو او ټي وي دا سهارنۍ خپرونې دي. تاسو ته یې نیغ په نیغه وړاندې کوو دا مهال او د فیسبوک په ژوندۍ پاڼه باندې تاسو هم دا خپرونه ګورئ او پیغامونه رالیږئ او په ریډیو باندې اورئ. ټلیفونونه نشو اخیستی او ورسره پیغامونه به لولو. خو زموږ نن موضوع د لوبو په اړه باندې ده چې کورونا وایرس د وجې نه لوبې څومره اغېزمن شوي دي او لوبغاړي څومره اغېزمن شوي د هغو ژوند. نو تاسو د دې اوس لوبې خو شته نه، لوبې څوک نشي کولی، کرکټ شو، فوټبال شو یا د ورزش ځای ته چې خلک ځي جیم ته، نو هغه اوس هلته هم څوک نشي تللی. نو تاسو په کور کې اوس څنګه دغه لوبې بیرته کوئ؟ لکه لوبې کولی شئ نشئ کولی یا اجازه شته که نشته؟ کم هېواد کې چې تاسو ژوند کوئ د هغې هېواد په اړه باندې تاسو موږ ته ووایئ. او بیا ورزش نو څنګه ورزش کوئ نه کوئ؟ هغه ولې چې د وجود دپاره ورزش ډېر زیات ښه دی. نو نن دا زموږ موضوع ده، په دې باندې خبرې کوو او پیغامونه هم را روان دي. نصرالله صاحب ښه ډېر پیغامونه دي، که ستا سره یې نو لولئ. درمان د دوبۍ نه دی وایي چې سلام کوم. اسد شاه باچا هم سلام کړلی. منصور حنفي د کویت نه دی، هغه هم سلام کوي. فضل الدین منګل وایي ټول پښتنو ته سلام. او انعام الله برهان وایي چې د اختر په اړه راته څه پیغام راکړئ. نو اختر خو لا لرې دی، د روژې به پوره کړې. برهان الدین بیا به سلامونه کوو. انعام الله برهان صاحب. محمد اسرار د سخاکوټ بازار نه سلام کړی. محمد اسرار وعلیکم سلام، ټول ته سلامونه.
زبیر الرحمن وایي چې السلام علیکم نگین شاه څنګه خو جان نصر الله تاسو څنګه خیو زبیر الرحمن د شګي سنټرل کوم نه وای موضوع لري خدا خو زما خو کرکټ ډېر خوښ دی زه چې کله سکول کې وم نو د خپل ټیم اٹیک باولر وم اٹیک باولر مطلب سپینر وای کنه فاست باولر وای څنګه نه اٹیک چې کله لکه اولنې سٹارټ چې څوک اخلي دا بالینګ اولنې بالینګ چې کوي نه ما اخو ما د پته زه دا ویم چې لکه تاسو سپینر وای او کنه نه وای د اٹیک تیز بالر وي تیز بالر فاست بالر نو وای کې هر یو یو چې وای روزانه وی ولا گیم نو خو ورزش دی او د ښه صحت لپاره ورزش پکار دی نصر الله خدا څخه کاری لکه چې شرمېږي مېلمه دی وای کنه وای بس نگین شاه باندې یو ورځ کې راځي کله چې قرنټین سنټر کې ونه روټیشن او ډېر مشکل حال فیسبوک کو فلافیم نه نصر الله خود بس انداسې غلې دی کنه شرمېږي نه خو غلې دی نو تکه دی خالي نو څنګه دی زه به جمعه کې او بیر راشم نو سوچ کوم چې څه وایم کنه صحیح ده خبره نه کنه نو خیلی پیغامونه بولولو پیغامونه را روان دي وای کنه نصر الله استاد مسعود وای چې سلام کوم یعقوب خان هم وای سلام کوم حضرت الله وکیل هغه سلام کوي بیا خیلاشنا بیٹنه هم سلام کوي او حضرت احساس کوم د سلامونه کوم او ورزش کوو د ټولو کوچنیانو د ورزش خیال هم ساتو دا ډېره خبره ده کړه تاسو ورزش کوئ د ټولو ماشومانو ته شریف مومند وایي ستا ته ویلي دي لکه چې زه یاد کړی ما نه سحر یاد کړی دي چې لکه خیري راته کړی دی وای دوی چې دین وای زما په میسجونه نه وای او دوی دی وای کنه نو په دې میسجونو په نه ویلو باندې مونږ ته خیري کړی دي یاره دا خو ډېره د ستایلو خبره نه ده چې لکه په میسجونو په نه ویلو باندې تاسو خلکو ته خیرې کوئ او ګورې موږ تاسو ته بار بار دا وایو چې په مخه باندې چې دا پیغامونه ډېر را روان دي یو پسې بل را روان دي نو موږ دپاره لکه ډېره مشکله شي چې دغه راپورټونه هم نشر کول دي خبرې هم په موضوع باندې کول دي پیغامونه هم لوستل دي ځان سره ورسره لیکل هم کوو نو په دې کې بیا ډېره ګرانه شي چې لکه موږ هر یو پیغام باندې نظر د لاندې شي که نه نو که ستاسو پیغام پاتې شوی بخښنه غواړو خو دا ښه خبره نه ده انسان له صبر او برداشت سره هم کار اخیستل پکار دي زموږ ډېر کارونه د دې د وجې نه هم ډېر روان دي چې موږ صبر او برداشت نه کوو څنګه نصر الله یو راپورټ کې راوړی دی څنګه نو مقصد دا دی چې زموږ دارونه وایي چې هغه یو ویل چې زه هم اکسرسایز کوم ورزش کوم او کثرت کوم او په نورو باندې هم کوم نو په پښتنو کې دا وینا ډېره عامه ده یا هم په دنیا کې دا یو حقیقت دی چې ته په خپله ښی د بل سره به ښه وکړي چې ته په خپل هم تباه یې نو د بل سره به څه ښه وکړي یو سړی په کټ باندې پروت دی نو هغه واپس په خپل خلکو باندې بوج دی چې هغه څومره طاقتور وي د هغې صحت څومره ښه وي هغه به عمره کار وکړي هغه به عمره د خلکو سره خبرې ښې وکړي ښه به وګرځي ښه به وګټي او ښه به وخوري او د نورو سره په مینه باندې مشغول شي دغه شانتې چې څومره تاسو ښه نو تاسو د خپل خاندان دپاره ښه د خپل کوروالو دپاره ښه د خپل فیملی دپاره ښه د خپل کلی د خپل چم او د خپل هیواد دپاره ښه او د ټول نړۍ دپاره ښه نو ځان خیال وساتئ په دې باره کې زموږ سره یو راپورټ دی زموږ همکار فرید شینواري تیار کړی د پېښور نه نو هغه به واورو تاسو به هم واورئ موږ به هم واورو د وخت تېرېدو سره څنګه چې ژوند په نورو اړخونو باندې اثر غورځېدلی دی همدغه رنګې د انساني ژوند کې هم اوس ډېر بدلون راغلی دی په فیملیز یا کورنیو کې دننه دود دستور او ژوند ژواک باندې هم د تیر وخت په څېر ډېر اثر غورځېدلی دی اسلام جي چې دا وخت د خپلې کورنۍ سره په پېښور کې ناستی وایي لکه څنګه چې ژوند نورو اړخونو کې بدلون راغی دغه رنګې د یو کور ماحول هم بدل شو مخکې خو داسې لو چې کوم فیملی وي خو وړې فیملی وي لکه خپله زموږ په کور کې تقریبا 9 کسان وو خویندې وروڼه او مور او پلار او اوس په فیملی غټې شوي دي نو مخکې خلک ډېر هوښیار خلک وو مشرانو هغو کې برداشت وو او یو کوئی چا خبره په مخکې نه شوه کړی غلطه نو خلکو به داسې کړه چې یو بل عزت به یې کوه یو بل خیال به یې ساته د خبرو هغه حالات نه دي لکه کوم حالات چې مخکې وو خلکو کې برداشت وو د مطبوعاتو تر مخه د فیملیز یا کورنیو نړیواله ورځ د کال 1994 نه نمانځل کیږي خو اوس په دغه ورځ ټولې هلې ځلې ځنډ ښکار شوي دي په دې اړه د پېښور اوسیدونکی رشید غریبیار وایي 15 کاله وړاندې به موږ ټول یو ځای په کلي کې اوسېدو خو اوس خلک یو ځای ژوند تېرول نه خوښوي مخکې پاکستان کې په نور اطرافو کې په نورو ښاریاګانو کې دا سیستم ډېر پخوانه دی
چې بس یو فیملی او د پلار او بچي او چې رالو شي ودونه ولوکا نو څه د پلار اکثر د پلار د ژوند پورې یا پلار ژوند ته مونږ رسي او ټول لایده شي. همدغه سیستم زموږ په خپل قبایلو علاقه کې په سیمه علاقه کې او په دې ښار په دې خواوشا په دې کلو او په اطرافو علاقه کې چې دا به همغسې د یو کس لاندې ژوند تېراوه او یو کس به د کور او د کلي مشر او د هغه به هره خبره منل کېده او اوس هم منل کېږي. د کورنیو نړیواله ورځ خلکو ته دغه موقع ورکوي چې په خپل کورونو کې راپېښه شوې ستونزې رابرسره کړي او پوهه خوره کړي. خو د خیبر سیمې یو بل ځوان شفیق خان وایي انسان کله هم په یو حالت کې ژوند تېرول نه خوښوي. لکه حالاتو پورې فرق وي. مخکې هغه حالات ټیک و مشر او مطلب یو کور سیټینګ برابرول او هغه اوس چونکې خلکو ته پته ولګي تعلیم یافته شو چې هر چا خپل اظهار رایې حق هر سړی لري او هر چا خپل ژوند په خپله تېرېدو مطلب اختیار شته. نو اوس خلک پوه شو بس هر سړی خپلې خوښې خپل اختیار باندې خپل ژوند تېروي. د حالاتو او وخت تېرېدو سره که ژوند تېرولو طرزونه بدل شوي دي خو ولې اوس هم کورنۍ د ټولنې یو مهمه برخه ګڼل کیږي. فارس شینواری، وایس اف امریکا، ډیوا، پیښور. د ډیوا سره اوسئ. یو ځل بیا تاسو ته د ډیوا په سالنې خپرونو کې هر کله وایو بي بي شیرینې خپرونه یو څو دقیقې به نور دوام لري او غیر پس به تاسو بیا ته تکراروو او د موضوع مونږ نن راوړی و د لوبغاړو او د لوبو په اړه باندې یا د ورزش په اړه باندې چې د کورونا وایرس د وجې نه ورزشونه جیم بندي کوم چې د ورزشونو ځایونه دي هغه بندي او لوبې چې دي هغه بندي دي او لوبغاړي هم پکې ځینې په کورونا وایرس باندې اخته شوي ناجوړه دي. نو د ژوند د نورو اړخونو سره څنګه چې نور اړخونه اغېزمن کړي دي او دغه شانتې لوبې او لوبغاړي هم اغېزمن کړي دي هغو ژوند هم اغېزمن کړی دی. دا زموږ نن موضوع خو زموږ سره پیغامونه را روان دي. نصر الله لاس به وکړو چې پیغامونه به ولولو کنې زموږ لیدونکي چې بیا خفه کېږي. حضرت الله وکیل زوی تاسو په مخه وایي چې موږ ستاسو دا نوم صحیح نه وایو نو تاسو څنګه لیکلی نو مغه شانې وایو. حضرت الله وکیل زوی تاسو دا وایي چې زما د کرکټ سره ډیره زیاته مینه ده. زه خپله پاس بالر یم او باډي بلډینګ او ورزش هم ډیر خوند راکوي. ډیره مننه. نصر الله تاسو سره څه شته داسې پیغامونه چې تاسو ولولئ؟ ما څو خیر واپس نومونه راځي سبز علي خان دی او بیا شیر رحمان وزیر دی هغه هم میسجونه کړي سلامونه کړي دی یو اوږد میسج لیکلی زما نه خو تېر شو او زه واپس هغه څو کسان واپس کینم په میسجونو کې نو. انعام الله برهان وایي چې زما سوال مطلب دا دی چې سوال یې کړی دی خو ما خو هغه اولنی سوال مې ونه لیدو خو وایي مطلب دا دی چې کورونا او اختر ته تاسو هغه سوال ما ته رایاد شو. وایي زما سوال مطلب دا دی چې د کورونا او اختر ته راته څه کول پکار دي. زه وینم چې پاکستان کې ډېر ځوانانو د لوبو دپاره ټورنمنټونه جوړ کړي. ستاسو د اړخه دغه ځوانانو لپاره پیغام په دې اختر او دې باندې به خبره کوو. په دې روانه اونۍ کې به هم دا موضوع راوړو بیا به د خیره سره خبرې کوو. او شریف مومن بیا وایي چې نګین شاه خوري خفه کېږم بس دغه مې د آخري میسج او بیا مې نه وکړی او نه به خیر دی دا خیر دی ګوره ما ولوستو ښه په ټایم باندې مې ولوستو ګوره چې آخري میسجونه کوي چېرته کوي په مخه میسج کوئ خو چې کله مونږ لکه ووینو ستاسو میسج لازمي به یې لولو. دا زموږ ستاسو سره دښمني خو نه ده که نه وروره داسې خبرې مه کوه موږ خفه کېږو ولې نه که نه او که نه خپلې خویندې به نه خفه کوئ. طوفان وزیر هم وایي چې طوفان وزیر ګورې ښې خبرې کوه. احسان الله احسان هم سلامونه رالیږلي دي ډېره مننه. او لایبه افروزی هم وایي چې تاسو ته ګوډ ایونینګ ډېره مننه. او تاسو چې دی نو څه د شیرمان وزیر تاسو چې دی نو د میوجاتو او د سبزیانو خبره کړې ده چې لکه د هغې نه استفاده وکړو او په کورونا کې امن کې پاتې شو. زما په خیال د دې صحت په اړه باندې تاسو ته خبره کړې او حضرت الله وکیل لوستی دی خوشحاله شو چې زما نوم صحیح لوستلی شو. نو ګوره بیا هم که څه پیغامونه پاتې شوي که نه بخښنه غواړو ولې چې وخت زموږ سره دومره نه وي او دا خپرونه به رانغواړو نو نصر الله بس په یو څو سکنډو کې
حقیقت دا دی که تاسو لوبې ونه کړئ نو خفه کیږئ مه ځکه د ستاسو اولنی چې کوم دی هغه ژوند ضروري دی لکه هغه مهمه دی چې ته ژوندی نو هر قسم لوبه به وکړې په یوازې ستا د کرکټ او د فوټبال لوبه نه ده اغېزمن شوې په ټوله نړۍ کې دغه فوټبال کرکټ باکسینګ ریسلینګ کار سپورټس میراتان چې کوم دی هغه بیډمنټن او هغه هر قسم لوبه د دې د وجې نه اغېزمن شوې ده نو تاسو بانه مه ګورئ په کور کې اکسرسایز وکړئ ډنډونه وکړئ برخکته لاړ شئ د تاش او د لډونه ځان وساتئ ځکه چې هغه تاسو په ځای باندې غټئ ستاسو ذهن خرابوي بیخي خبرې په دې باندې ډېرې دي خو وخت زموږ سره ډېر لږ دی د بیبي شیرینې د خپرونه کې زه هم ستاسو قربانه نګین شاه او زه نصر الله د خپل پروډیوسر عدنان رشید سره ستاسو نه غواړو اجازه د الله په امان قدرمنو اوریدونکو او لیدونکو ستړي مه شئ سهار مو په خیر دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو او ټي وي سهارنۍ خپرونې دي د بیبي شیرینې خپرونه پیل شوې ده دې کې تاسو ته هرکلی وایو زه یم ستاسو قربانه نګین شاه او زه نصر الله نصر الله او نګین شاه دا خپرونه تاسو ته نیغه وړاندې کوو زه په ورجینیا کې یم او نصر الله په واشنگټن ډي سي کې دی پاکستان کې دا وخت د سحر وخت دی افغانستان کې هم سحر دی پاکستان کې د سحر 6:30 بجې دی افغانستان کې 6 بجې دی او دلته په واشنگټن ډي سي کې د شپې 9:30 بجې دی پاکستان کې د کال 2020 د مې د میاشتې 14 نیټه ده او ورځ د خانیه شنبه دلته امریکا کې خو لا اوس هم 15 نیټه چلی د مې د میاشتې او ورځ لا اوس هم د جمعې ده او د خبرونه چې د نو څنګه چې د وړاندې ما وې چې تاسو ته نیغه د خپل کورونه وړاندې کوو یو ساعت خبرونه ده چې د پاکستان د 9:30 نو واخله تر 9:30 پورې او د افغانستان د 9:30 تر 9:00 پورې به خنیغه تاسو ته وړاندې کوو او دا غینه پس د خبرونه تاسو ته مونږه بیرته وړاندې کوو په تکراري توګه باندې تاسو بیرته کوي شي نو د خبرونه کې هم نن یو ډېر مهم موضوع راوړی دی او هغه به تاسو وړاندې کې نصر الله څه دی راوړی نن نګین شاه بیبي لکه څنګه چې کرونا وایرس د ژوند هر اړخ اغېزمن کړی دی هغه اقتصاد په ځای ودرولې دی او هغه مذهبي رسومات چې کوم دی هغه په ځای ودرولې دي خلک یې ځنډولې دي بیا بل تاریخ تاړولې دي دغه شانتي چې څومره غم خادیان وي کودونه وغه په ځای ودرولې دي د دې سره په ژوند کې دیو دغه لوبي چې کوم دي دام اغېزمن کړی دي که زمونږ اولنې نظر واچو په دنیا کې د ټولو نه غټه د لوبو یو مقابله چې کیږي هغه اولمپیکس و هغه په 2020 ټوکیو اولمپیکس چې کوم ونه هغه په جاپان کې کېدل او هغه منسوخ کړه هغه ودروله او هغه روان کال ته واوړل چې په د 15 جولای نه شروع کیږي د 8 اگست پورې پر روان کال کې دغه شانتي په پاکستان کې پی ایس ایل شروع پاکستان پریمیر لیګ او هغه دی کینسل کو اخرنی 2 میچونه خو په د بغیر د تماشایانو وشول خو به کینسل کو دغه شانتي د انډین پریمیر لیګ چې ډېر مشهور کرکټ لوبه ده هغه د کرونا وایرس تلاسه اغیزمن شو کینسل شو په دنیا کې ډېر فوټبال او په دې باندې ورسته خبرو کو چې کم دغه کینسل شوی دي
خو دغه شانتي زموږ په کلو په هغه علاقو کې چې به روجه وا یا پښتنو علاقو سیمو کې یا پاکستان کې افغانستان کې نو خلکو به دا روجه لنډول زموږ خاصم بل کار نه موږ روجه لنډ کو یا به د روجه د ماخام نورست خلکو به کرکټ یا فوټبال کوو نو هغه به داسې و چې د خلکو که هر قسم یو نظر ورته سړی وګوري نو دی به خلک د جګړو نه اخوا کول او خلکو باندې به ذهني فشار کماو خو کله چې دا کرونا راغلی دا حکومت اعلان کړی دی چې کورونو کې پاتې شي او بس څومره کراډیانو کې دا کرونا موندل شوې ده نو خلکو هغه کرکټ لوبې په ډېر ضلعو کې غټ ګراوندونه چې کوم دي حکومت بند کړي دي ډي سي په دغه باندې اډر کړی دی چې هلته څوک نشي تللی پولیس ورته ولاړ وي دغه لکه که په کلي کې به وړه په ګراوند کې به کېدل یا په کلي کې یو کنډر کې به کېدل یا چانه کوڅه کې به کېدل نو هغه ټول ځنډېدلي دي او خلک اوس بهر نه وځي نو د دې سره دا نه ده چې یوازې لکه انټرنیشنل خلک بین الاقوامي یا نړیوال لوبې اغېزمن شوي دي خو په کلي کوڅه کې چې به کومې لوبې کېدلې نو هغه هم ودرېدلي دي په دې باندې به موږ نن خبرې کوو چې زمونږ کتونکو اورېدونکو کومې لوبې به کولې څه به کول او اوس د کرونا وایرس د لاسه په دې روجه کې د هغې څنګه په هغې باندې کوم اغېز شوی دی نو په دې به هغې نه پوښتنې کوو بالکل دا موضوع په تاسو ډېر په تفصیل باندې وړاندې کړه او زموږ اوریدونکي او لیدونکي چې دي نو اوس ښه پوه شوي به خو ګمان کوم چې د فیسبوک باندې زموږ د خپرونه زه نه وینم نو که نصرالله ته وینې ولې چې ما ته خو نه راځي نو د کېدای شي داسې ټیکنیکل مسله پکې وي خو دا خپرونه به ډېر ژر په فیسبوک هم راشي او اوریدونکي چې دي نو بیا کتې به هم شي او د دې موضوع په اړه باندې خپل نظر زموږ سره شریک کولی شي دا زموږ هغه مسافر وروڼه هم چې کوم بهر ژوند کوي هغوی به هم موږ ته ووایي چې څنګه د هغوی د خپل چې کوم هیواد کې دا مهال ژوند کوي هلته کې به تاسو څه لوبې کولې د هغه ځای ولې چې نصرالله د هر یو هیواد بیل بیل یو کلتوري لوبې هم وي که نه اوس لکه په پاکستان کې کرکټ لوبه ډېره زیاته مشهوره ده او زیاتره خلک چې دي د کرکټ لوبه کوي زموږ پښتنو په سیمه کې هم نه بیا سره د سکواش دا لوبه هم ده چې هغه هم په پښتنو کې ډېره مشهوره ده او ډېر پښتانه داسې لوبغاړي چې په سکواش کې ډېر زیات نوم لکه په ثابت نړۍ کې د پاکستان نوم روشن کړی دی او بیا پکې د دې کورونا وایرس د وجې نه اوس که زموږ اوریدونکو ته لیدونکو ته یاد هم وي داسې یو څو اونۍ وړاندې دا خبر راغلی و چې د سکواش چې یو ډېر لوی نوم عظیم خان چې د پاکستان دپاره 4 پیرې هغه د سکواش هغه برټش اوپن یو غټ انعام دی هغه یې ګټلی او هغه چې دی نو په لندن کې د کورونا وایرس د وجې نه وفات شو هم متاثر کړي دي لوبې هم متاثر کړي دي نو زموږ اوریدونکي لیدونکي چې دي نو هغوی هم موږ ته داسې ملګري چې لوبغاړي وو لکه یو خو یې چې موږ هره ورځ لوبې کوو که نه لکه مطلب ځان د خپل ټولګی راغونډې شي او یا لکه کرکټ لوبې کوي خو بیا ځینې داسې چې داسې ټورنمنټ یې ځان له خپل د سیمې جوړ کړي که نه لکه ښار کې یا په کلو کې نو ښه باقاعده لکه د لوبغاړو په شان هغوی لوبې کوي نو که تاسو څوک داسې پیژنئ یا په خپله باندې هم یو لوبغاړی نو زموږ سره خپل نظر شریکولی شئ له فیسبوک باندې خپرونه نشته خو چې څرنګه خپرونه راشي تاسو کمنټونه به هم لولو او ستاسو نظر به هم په دې خپرونه کې شریکوو ورسره د موږ راپورټونه هم راوړي هغه به هم تاسو ته وار په وار وړاندې کوو نو نصرالله څنګه چې ما خبره وکړه د هر یو هیواد خپل کلتوري لوبې که نه اوس د پاکستان کرکټ شو یا هاکي شو یا سکواش شو دلته امریکا کې د امریکي فوټبال لکه امریکن فوټبال او بیسبال او باسکټ بال چې دی دا درې ډېر زیات مشهورې لوبې دي او د دې لپاره لکه خلک په ټکټونو باندې سمې پیسې خرڅوي او د دې لکه میدان ته ځي او هلته کې ګوري که نه ګراوند ته نو هغه هم څه کال د کورونا وایرس د وجې نه دا لوبې هم وځنډېدې کینسل شولې اوس نه کېږي او اغېزمنې شوي دي دا هم فیصله شوه چې خیر دی لکه لیدونکي به نشي تللی ګراوند ته به نشي تللی نشي به یې کتلی خو خالي لوبغاړي به لوبې وکړي خو چې بیا په 100 لوبغاړو کې هم د کورونا وایرس ټیسټ مثبت راغی
نو بیا یې وی چې نه بس بیخي به وزندو نو دا چې دی نو بیا لکه د امریکن فوتبال خبرو کړه هغه خو نصر الله داسې لوبه ده چې لکه هغه فوتبال چې دی نو هغه لکه لاس کې نیولې یو منډه وایي کنه او دا غټ غټ اوږي پټې کړي ورسولې چې هغه یو بل په ټغرو باندې ورځي او بیا یو بل فوتبال دی چې ساکر ورته وایي په امریکا کې ورته ساکر وایي او موږ ورته فوتبال وایي چې هغه په لته باندې هغه فوتبال خلک وایي هغه بال چې دی نو په لته باندې وایي او هغه فوتبال یا ساکر چې دی نو هغه پاکستان کې هم مشهور دی او هغه په نورو هیوادونو کې دی همدغه شان زموږ هغه مسافر وروڼه چې کله خبرونه کړله په فیسبوک نو ویلې شي راته چې تاسو کوم لوبې کوئ او تاسو د سیمې کومه لوبه زیاته مشهوره ده چې تاسو یې کوئ او هغه اوس چې دی د کورونا وایرس له وجې نه تاسو نشئ کولی دا موږ ته ویلی شئ نو نصر الله همدغه خبرې دي دا په دې باندې به خبرې کوو او زموږ سره یو راپورټ دی نو که ته وایې نو لاړ به شه راپورټ طرف ته څه دی خیال دی بالکل دی او نو راپورټ را سره دی زموږ خبریال فرید شینواري رالیږلی د پېښور نه او په دې راپورټ کې هم چې دی نو تاسو به واورئ او که فیسبوک باندې نو وبئ ګورئ هم چې زموږ د پېښور میدانونه چې د لوبو ده هغه څنګه تش پراته دي خالي پراته دي خلک نشي تللی اوس هغه لوبې هغه شان نه څنګه چې به د کورونا وایرس د خپرېدو نه مخکې به خلکو کولې نو زموږ خبریال دا یو راپورټ تیار کړی دی فرید شینواري نو دې ته به لاړ شو وبئ ګورو وابئرو او دې نه پس بیا راځو دا په پېښور کې د لوبو هغه میدانونه دي چرته به چې مازیګر په سلګونو خلک لوبو او منډو وهلو دپاره ورتلل خو اوس دغه آباد میدانونه خالی پراته دي د کرونا وایرس وبا څنګه چې ژوند ټول اړخونه اغیزمن کړل دغه رنګې لوبو میدانونه او لوبغاړي هم مشکل سره مخ کړل د پېښور اوسیدونکی عبدالقدیر خان وایي کرونا وایرس میدانونه شاړ کړل او خلک اوس د یرې نه ناراضي زه خو ډېر وخت نه دلته رننګ ته راځم دا هاسټل 2 ګراوند دی او دلته زه ډېر وخت نه رننګ کوم خو مطلب ډېر وخت وشو چې کله چې کورونا راغلی ده نو دا حکومت چې کله اعلان کړی دی چې مطلب خلک به نه راوځي کورونا نو رش ډېر زیات کم شوی دی خو زه خپله هم نه راتلم خو ډېر وخت بعد راغلم نو احتیاط کول ضروري دي خیبر پښتونخوا حکومت د مارچ د میاشتې اخیرنۍ هفته یا اونۍ کې د بازارونو هوټلونو او نورو روزګارونو سره د لوبو میدانونه هم د تړ خو یو نړیوال لوبغاړی ثاقب خان وایي لوبغاړو او لوبو ته د کرونا وایرس نه ډیر زیان ورسېدو نو ټول اکټیویټیز ډسټرب شو پلیس ډسټرب دي په کورونو کې ناست دي او دی امید سره دي چې الله ودا وبا چې کم دی ختم کی او پلیس به چې کم دی دوباره کم بیک کوي کدی کې ګور داسې پلیس په پېښور کې هم شته چې هغه ته نه ډپارټمنټ شته نه سچ ته هغه به دغه میچز کولو دنه باغی ته چې کم دی ډے بای ډے چې کم دی انکم راتلو هغه به ځان باندې هم هغه پیسې لګولې او هغه به مخکې لپاره کوشش کول نو چونکې تاسو ګوري هر څه سټاپ شوی دی د مطبوعاتو تر مخه کرونا وایرس په نړیواله کچه او په هیواد کې دننه د لوبو میلې سیالۍ او نورې هلې ځلې ځنډ ښکار کړي دي د کرکټ یو لوبغاړی زبیر خان چې دا وخت د لوبې دپاره راغلی وایي زموږ به هره ورځ په پېښور یو اکیډمۍ کې لوبه کوله خو اوس هلته نشو تلای لوبغاړو ته خو ډېر زیات اثر پرېوته په دې کرونا وایرس د وجې نه چې ځکه چې زموږ خو به مخکې اکیډمي له تلو مطلب هلته به موږ ته خپل بیټنګ میلاوېده هر څه به موږ ته پوره میلاوېده اوس چې دا کرونا وایرس راغلی نو موږ ته پوره هېڅ هم نه میلاوېږي ځکه موږ هلته راشو فیلډینګ وکړو وغیره فټنس وکړو لږ او بیټنګ بالکل مشکلات دي ځکه هلته به وایکټې جوړې وې موږ ته خپلې د بېلابېلو لوبو لوبغاړي هیله لري لکه څنګه چې نور حالت ورځ په ورځ بدلون په لور روان دي دغه رنګې د لوبو میدانونه به هم یو ځل بیا آباد شي فرید شینواری وایس اف امریکا ډیوا پېښور Alexa, play VOA Diva. قدمونه اوریدونکو او کتونکو السلام علیکم ستړي مشئ دا د وایس اف امریکا ډیوا خپرونه ده زموږ پروګرامونه او خپرونو کې نه یوازې تاسو
د پاکستان او افغانستان بلکې د نړۍ په هکله وروستي او تازه خبرونه او ریپورټونو ته غوږ کیږئ او دا بیا کتلی هم شئ. او اوس هم دا یادونه درکوو چې د الکسا د لارې تاسو د وایس اف امریکا ډیوه سره ملګري کیدای شئ او که د نړۍ په هر ګوټ کې یئ نو تاسو د الکسا د لارې زموږ پروګرامونو ته غوږ کیدای شئ. یو ځلې بیا تاسو ته د بي بي شیرینې په خپرونه کې هر کله وایو دا یو ساعته خپرونه ده. تاسو ته وړاندې کوو د پاکستان د شپږ نیمو نه واخله تر اووه نیمو پورې او د افغانستان د شپږ نه واخله تر اووه پورې او د هغې نه پس به دا یو ساعته خپرونه تاسو ته بیا تکراروو. نن دې خپرونه کې موضوع ده چې څنګه کرونا وایرس د ژوند هر یو اړخ اغېزمن کړی دی. همدغه شانې لوبې او لوبغاړي هم اغېزمن کړي دي او د لوبې هم ځنډېدلې دي. څوک لوبې نشي کولی هغه چې کوم زموږ په سیمو کې یا زموږ هغه مسافر وروڼه چې کوم بهر نور هیوادونو کې ژوند کوي نو هغه هم کېدای شي لکه هغه هر یو کس ځان لپاره یو لوبه چې هغه جوړه کوي لکه څنګه چې دا روژه میاشت ده. روژې په میاشت کې زموږ په سیمو کې دا یو لکه یو قسم عادت و چې د دې کورونا وایرس نه وړاندې چې کوم تیر روژه هم واخلئ نو د کرکټ ټورنمنټ به وي. د روژه ماتي نه پس یا د پېشمني نه پس چې مونځونه به وشو نو ټول هلکان او ټول به راغونډ شو او میدان ته به لاړل او هلته کې به ښکلی د کرکټ یو وړوکی لکه خپلو کې ټورنمنټ جوړ کړو یا به د هغې سیمه ییز ټورنمنټ چې هغه به یې جوړ کړلو او دا په دې باندې به هم لکه وخت تېروه هغه روژې هغه وخت به هم په دې باندې تېرولو. نو دا اوس چې دی نو لوبې چې دي هغه هم ډېر زیاتې اغېزمنې شوي دي. نصرالله په دې باندې موږ نن خبرې کوو. دا نن زموږ موضوع ده. فیسبوک باندې دا مهال تاسو زموږ خپرونه ګورئ او کمنټونه هم را روان دي. ستاسو کمنټونه به لولو خو موږ ته دا ووایئ چې تاسو دا مهال په کوم هیواد کې یئ او د هغې هیواد په حساب سره کومې لوبې زیاتې مشهورې دي چې تاسو یې کوئ او اوس د کورونا وایرس د وجې نه تاسو لوبې نشئ کولی یا بهر ته د لاک ډاون د وجې نه نشئ وتی. نو په دې اړه باندې زموږ لیدونکي چې دي دا مهال چې د فیسبوک باندې خپرونه ګوري نو موږ سره خپل نظر شریکولی شي. څنګه نصرالله؟ بالکل ستاسو خبره صحیح ده. فیسبوک باندې خو دا خپرونه نه راځي. ما بل یو ملګري راغلی ده په فیسبوک باندې راغلی ده. شکر ده چې خلک یې واوري. زموږ ملګري یو ټلیفون موږ بل ځل خبرې کولې نو ماته ویل چې د چترال چې د پښتونخوا یوه ضلع ده ډېره پرامنه ده. په دې کې به په اپریل میاشت کې د پاکلشت فیسټیول کېده. دا د غرونو په دې پر سر کې دی. هغه داسې یو ښکلی ځګی به موږ څو پرې تللي به مو نو هغه څه کال کینسل شوی و نو هغې ډېر زیات خفه و. خو دغه یوازې ستاسو په کلي کې نه دی کینسل شوی یا د روژې ماښام ستاسو نه دی خراب شوی یا هغه کرکټ ستاسو نه دی ودرېدلی. په دنیا کې به ټول نه زیاته غټه میراتون چې کم کېده نو هغه په جاپان کې لکه مطلب 3 لکه خلک به راتلل وله. هغه په د مارچ په اولنۍ تاریخ باندې شوی دی خو هغه کې څه کال صرف 200 کسانو شرکت کړی و. بیا دغه شانتې د بوسټن میراتون چې کوم ډېر مشهور دی په نړۍ کې هغه ځنډېدلی دی هغه ختم شوی دی. دغه شانتې په لندن کې چې کوم و هغه هم ختم شوی دی هغه میراتون. لکه د دنیا په سطح به ورته خلک راتلل. بیا د بارسلونا چې کوم کېدل په امسټرډام کې او په پیرس کې دغه ټول میراتون ځنډېدلي دي. نو یوازې زموږ د مازدیګر د لوبو هغه ماښام نه دی خراب کړی یا یې د ماښام هغه کرکټ د ماسخوتنه کرکټ نه دی خراب کړی چې موږ به په څو ورځې تراویح وکړی بیا هم پرېښودی و کرکټ له بتلو. نو هغه اوس د کرونا د وجې نه اغېزمن شوی نو زیاتره خلک اوس هغه تراویح کوي. دغه شانتې په سعودي عرب کې هم دا خلک دشتو ته تلل په دې ورځو کې زیاتره چې سایډونو ته به تلل هلته به یې کرکټ کولې. نو خلک اوس دا وایي چې د کرونا د وجې نه هلته ډېره سخته کرفیو ده او هغې اوس بهر هم نشي تللی. نو دغه خبرې هم هغې لکه خراب شوي دي ذهني طور باندې. که ته اوس کرونا وی یا هر څیز وی او خلکو لوبې کولې نو په دې باندې به هغه ذهني فشار نه زیاتېدلی. اوس که تاسو وګورئ نو اوس په کلو کې جګړې هم زیاتې شوي دي. دا لوبې نشته دغه نشته. نو پرون مې اورېدلي که څه په صوابۍ کې اعتکاف کې لکه یو کس په اعتکاف کې ناسته هغه 2-3 زامن روان شوي دي او بل یې ویشتلی دی که نه.
نو دا خلک اوس که لوبې واقع دا بیماری په خلکو باندې ذهني فشار هم راوسته دی دغه جنګ جګړې هم زیاتې شوي دي ولې چې دا لوبې ختم شوي دي یو طرف ته نو که دا لوب په دې سره به هر انسان هم خفه وي او د خپل اوریدونکو کتونکو نه به اوس تپوس وکړو چې واسه مونږ اوس وینئ یو مونږ هم کولی شئ چې په کوم ځای کې ستاسو دغه شانتې لوبې ځنډېدلې چې خفه یې پرې دا کنه چې کوم پیغامونه د موضوع په اړه را روان دي هغه به اول ووایو. عین خان وایي چې موږ په نښه کوو دلته فوټبال خورا ډېر مشهوره لوبه ده کنه او محیب الله محیب وایي چې باجوړ نه یم دلته هم د کورونا د وجې نشو کولی چې کرکټ وکړو حکومت طرف نه بندیز دی او بیا ورسره احسان الله تنها ارماني وایي چې اوس موږ پبجي لوبه کوو. پبجي چې دی نو دا خو ویډیو گیم دی او ویډیو گیم دی خو تاسو ویشتل دی خلک پکې وجني نو زه خو یم چې دا گیم خو نه دی کول پکار چې خلک پکې وجني. عید عالم هم د بحرین جنوبي وزیرستان کې وایي خاص سلامونه را لګېږي ډېره مننه او فرمانلي هم وایي چې د سعودي نوی پروګرام ګورو ډېر ښه دی او امریکا کې اوس څه ټایم دی او وایي چې نګین ته سپیشل ښه وعلیکم سلام. امریکا کې اوس دا مهال 10 منټه کم 10 بجې دي یا دغه دی دا څه کوي 10 منټه کم 10 بجې دي 9:50 کېدو والا دي که نه نو دغه ټایم دی د شپې ټایم دی روژه ماتې شوی دی او روژه ماتې چې څنګه وکړو بس سمدستي بیا همدغې خپرونې ته کښېنو. د نه وړاندې مونږ ویلي چې بس تاسو ته اوبو نه ګوټو کړو یا به یوه پیکوړه خولې ته واچو خو بیا هغې نه پس بیا خپرونې ته کښېنو او چې بیا د خپرونه وشي د هغې نه پس بیا مونږ څه نه څه خوراک یا ډینر چې دی نو هغه وکړو. نو دغه دی نصر الله تاسو هم پیغامونه راغلي وایئ که نه؟ سرور جان مفکر وایي چې سرور جان چمکنی یم د دوحه قطر نه سلامونه کوم. وعلیکم سلام او فرید الله افغان هم سلامونه کوي. باسط علي وایي چې یاره خو سم هغه مو چې کرکټ دی ورلم څه کال نه دی کړی او خفه یو. شاکر ارماني مسافر نو د شاکر مسافر شوی دی زموږ شانتې خفه دی او ستړي مشي ډیوه راډیو ټولو ملګرو ته سلام وایم. مانه دا میسج بر لاړه نوم رانه هېر شه. سید بختور هغه سلام کوي. سلامونه پیغامونه داسې اوږده د ښه تفصیل سره پیغام لیکلی نو زموږ نه دا پیغامونه ستاسو پیغام په نورو پیغامونو کې ورک شي نو تاسو بیا کولی شئ چې خپل پیغام چې دی نو هغه کاپي کوي او بیا یې پیسټ کوي د کمنټ په باکس شي یا سیکشن کې هلته کې بیا ته یې لکه پیسټ کوي مونږ بیا خیر ته بیا ولولو که نه همداسې کېږي چې لکه ډېر شي پیغامونه شي بیا ښه د یو پیغام راغلی دی نصر الله دا به ووایو بیا یو رپورټ د هغې طرف ته به ځو. فهیم نظام خیل وایي چې ستړي مشي د ډیوه راډیو ټولو ملګرو ته وایي زه پیام نظام خیل یم د جنوبي پښتونخوا قمردین کاریز او موضوع مو ډېر ښه راوړی دی. کورونا اوس موږ ته ډېره نږدې راغلې ده ځکه چې په مسلم باغ کې هم د یوې کورنۍ 15 کسان اخته شوي دي په دې کورونا وایرس باندې. نو بس خیال ساتئ ولې چې بس رو پرو دا کورونا ډېرېږي د خلکو واقعي دا خبره صحیح ده چې داسې ښکاري چې لکه په چاپېریال کې رو پرو دا ګیره تنګوي لکه ورو په خوا را روانه ده او شاوخوا کې خلک چې دی نو هغه ناروغه دي. نو نصر الله څه رپورټ یې راوړی دی که څنګه؟ لکه څنګه لږ انشا بیبي چې دغه ودرېدلی دی لکه څه مونږ خو عام خلک یو یا کرکټ کوو یا لوبې کوو د خپل شوق لپاره کوو. دغه شانتې هغه لوبغاړي چې د هغوی دا پروفیشن دی دا د هغې کار دی هغې دغه لوبې کوي یا کرکټ لکه مطلب سړی یوسف والي شاید افریدي والي یا عمران خان والي یا بل دغه والي د یونس خان والي د هغې دا کار و چې کرکټ به کوو. دغه شانتې فوټبال دغه چې والي د جان شیر خان او جهانګیر خان د هغې به دغه کار و داسې سکواش او بیډمنټن او دا خلک چې کم کوي دا کلاډیان اوس دی په د کوارنټین په د وخت کې څه کوي دا کم کوارنټین شوي چې دي لوبې ودرېدلي دي او دا کم ماحول چې جوړلی د دې په ژوند باندې دې تپوسونه کړي دي زموږ همکار حفیظ الله ستوري شیراني صاحب نو دغه راپورټ زموږ سره تیار دی او خپل اوریدونکو ته به واورو. دا لاکډاون چې شروع دی په دې حواله باندې چې زموږ خپل کوم ټیبل ټینس گیمز دي کوم چې به موږ کاوی په ایوب سټیډیم په کوټه کې هغه ډېر متاثره شوی دی. سله دا لاکډاون نه و چې خلک موږ سره دارنګه فیسیلیټیز نشته چې موږ دا گیم چې دی هغه وکړو نو له مخکې په دا شپو کې په دا روزو کې به موږ ټیبل ټینس کاوی د تراوزه څخه بعد به موږ 2.5 غنټې 3 غنټې دا گیم کاوی
نو لاغه سره به موږ خپل فزیکل فټنس هم کاوي. اوس نو دا انفورچونټلی دا کوم لاک ډاون دا وبا چې رااله نو زموږ گیم ډیر متاثر شوی دی. زما خپل پرسنلی سیدی کوم روټین چې دی د فزیکل فټنس باره کې هغه ما مینټین ساتل دی په خپل کور کې. نو هغه سیدی ز په دا روزه کې زما 2 سیشن وي. یو سیدی هغه د مازګر منځه څخه بعد وي 45 منټ او یو سیدی هغه تراوز څخه بعد زما 45 منټ سیشن وي د فزیکل فټنس لپاره. او څنګه چې دا وبا ختم کړي لاک ډاون کې نرمي راځي یا لاک ډاون ختم کړي ان شاء الله موږ خپل گیم دوباره چې دی هغه شروع کوو او برته خپل گیم چې دی هغه مخته او خپل گیم به امپروف کېدو د لپاره مخته بیایو. پوره دنیا باندې چې دا وبا راغلی ده دا کارونه ټول دنیایي کارونه معطله دي. له له سات ساته د سپورټس کارونه هم ډېر معطله سوي دي ډېر متاثره سوي دي. بلکې معطل خو خپل یو جګه ده لیکن زه هم ډېر متاثره سو سپورټس مینان چې هغه په کورو کې میسوره سو د نور سپورټس مینانو خو زه نسم ویلی چې هغه څه کوي لیکن زه د خپل چې کوم د ما دې ټیم کې موجوده زه روزه تېروم روزه کې یم زه په خپل فټنس چې کوم د سپورټس مین شی د کرکټ مین شی فټنس ده چې کوم زه خپل فټنس ساتم د یو غټ راز ده چې زه خپل محله کې ایکسرسایز کوم واک کوم چې خپل فټنس وساتم او په کورو کې الحمدلله کوم چې حکومتي احتیاطي تدابیر دي او سختي چې کومې حکومتي ویلي دي دا سختیانې نو موږ د هغه هم احترام کوو د هغه له وجې په کور کې اور خپل واک کوو خپل ایکسرسایز کوو خپل فټنس او خپل چې کوم جسماني فټنس دا هم برقرار ساتو. درو میاشتې لاک ډاون شروع دی موږ په کورونا چې زموږ ایکسرسایز ډېر سخت متاثره دي الکان ټلیفونان کې ځینې طور باندې متاثره دي زموږ ایکسرسایز نشته. زه د کلب استاد یم خپل یو راډیو ډمبل پورته وړی دي په هغه باندې خپل ایکسرسایز کوم. زه د درو میاشتو بعد نن اوله ورځ زه کلب ته رالم چې ما یو کوچنی ویډیو جوړه کړم په دې حواله سره ګورې جیم کې ویني هېڅوک نشته. را بس دې ځای دی چې د دې مرض دپاره د کورونا مرض دپاره ایکسرسایز څومره ضروري دي. د دې سره موږ صرف د ایکسرسایز په زور دې بیمارۍ سره موږ جنګ کولی شو. ولې چې د ایکسرسایز سره زموږ انټي باډیز یعنې د بدن مو د دفاعي نظام طاقتوره کېږي هغه د ایکسرسایز سره طاقتوره کېږي. ایکسرسایز د مرضۍ د بدن زار وژني. دغسې موږ تاسو د ویټامینزو استعمال کوو دغه سره زموږ د بدن د څه کوم زار روان دي هغه د ایکسرسایز په زور سره وژل کېږي. نو زما د ګورنمنټ اف بلوچستان څخه درخواست دی چې زموږ کلبان زموږ ایکسرسایز ته دي اجازه ورکول شي چې موږ خپل احتیاطي تدابیر جاري وساتو. په هغه لیول چې کوم لیول دی وایي موږ په هغه لیول د دې سره هر لیول تعاون کوو. د ډیوه سره اوسئ. بیا ستړي مشئ د ډیوه په دې سارنې خپرونو کې تاسو ته هرکلی وایو. د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو او ټي وي سارنې خپرونه دي او د بي بي شیرینې خپرونه تاسو ته نیغ په نیغه وړاندې کوو. یو ساعته خپرونه ده او د پاکستان د شپږ نیمو نه تر 9 نیمو پورې او د افغانستان د 9 نه تر پورې او بیا د هغې نه پس چې دا خپرونه تاسو ته بیا تکراروو. دې خپرونه کې نن موضوع د لوبو په اړه باندې چې څنګه کورونا وایرس کووډ 19 د نوې کورونا وایرس چې د ژوند نور اړخونه هر یو اړخ اغېزمن کړی دی روزګارونه او صحتونه او کورنۍ ژوند او هر قسم اړخ کنه. نو دغه شانتي لوبي هم ډېر زیاتې اغېزمن کړي دي یا لوبغاړي هم اغېزمن کړي دي. نو نن موږ دا خبره کوو چې څنګه تاسو په کم هیواد کې ژوند کوئ او هلته کې ستاسو چې کومې لوبې به تاسو کولې د کورونا وایرس نه وړاندې نو تاسو هغه لوبې کولی شئ که نه بهر ته وتلی شئ که نه یا که بهر ته نه شئ وتی نو په کور کې مو څه حل د دې خبرې راویستې دی تاسو څه لوبې وس کوئ د کورونا وایرس د لاک ډاون کې. نو دا پاکستان او افغانستان او د نړۍ ټول هغه هیوادونه کوم ځای چې زموږ د خویندرونه ژوند کوي نو موږ سره خپل حل شریکولی شي. هغه وروڼه خویندې چې کوم په فیسبوک باندې دا خپرونه د مهال ګوري زموږ سره خپل نظر شریکولی شي. خو
بخښنه غواړو د ریډیو اوریدونکو نه چې موږ دا خپرونه د خپل کورونو تاسو ته وړاندې کوو. نو ټلیفون لارې لا بندې دي، تاسو ټلیفون نشئ کولی، ولې چې داسې یو دوه کمنټونه دوه درې مې ولوستل چې دا تپوس کوي چې زنګ شئ راته که نه. نو اوس همدغه مسله ده چې نن سبا چې کله د کورونو د خپرونه تاسو ته وړاندې کوو نو موږ ستاسو ټلیفون نه شو اخیستی. نو تاسو که د فیسبوک اکاونټ لرئ نو VOA ډیوا زموږ د فیسبوک پاڼه ده، هلته کې تاسو ښه په ژوندۍ لاره باندې ده په ژوندۍ بڼه باندې دا خپرونه کتلی شئ او خپل کمنټ کولی شئ. څنګه نصر الله؟ بالکل جی. زموږ یو اوریدونکو ویل چې زموږ په کلي کې د فوټبال میچونه پاکستان کې واقع یا بیا زموږ په پښتونخوا کې کرکټ او بیا دویم نمبر باندې فوټبال کېږي، دلته چې ورته ساکر وایي. نو یوازې ستا په ټوله نړۍ کې که زموږ په کلي کې دی، په پاکستان کې دی، بهر دی، ډېر د فوټبال مینوال چې کوم دي نو هغه زړونه مات شوي دي، ځکه چې د فیفا چې کوم دی د هغې نړیوال کوم کوالیفاینګ میچونه چې کېدل په ایشیا کې هغه ځنډېدلي دي. دغه شانتې جرمن لیګ چې کوم هغه ځنډېدلی دی، دغه شانتې په یورو 2020 کې چې به کوم فوټبال میچونه کېدل هغه هم ځنډېدلي دي، ختم شوي دي. دغه شانتې په افریقن کوم لیګ چې به کېدو او رشیا فوټبال لیګ چې ډېر مشهور او ډېر خلک به ورته راتلل نو دا ځنډېدلي دي په دغه علاقو کې. نو په ټول عالم کې خلک چې کوم دي او څوک مینوال دي د کوم لوبو نو هغه ډېر لکه خفه دي په دې سیزونو پسې. بیا خاص کر زموږ پښتانه چې هلته هېڅ هم نشته، چې یو غرونه دي او یو وړوکی غونتی میدان یو، په دې وخت کې به یې لوبې کولې، هغه د کرونا وایرس له لاسه اغېزمن شوي دي. نو موږ پوهېږو چې تاسو به څومره خفه یې په دغه ټایم کې. زموږ سره دغه راغلي دي سلامونه پیغامونه را روان دي. احسان وایي حاجي وایي به تاسو سرور جان وایي د قطر نه چې زه سلام کوم. وعلیکم سلام. بیا فضل الدین منګل دی، بیا خانزاده سالرزی دی، او بیا بخت منیر دی، بیا نواب خان دی او سبز علي هم سلام کوي. بیا د خوست نه عبید الله یم او د ریاض نه صلاح الدین. نو وعلیکم سلام تاسو ټولو ته چې بهر مسافر یې نو هغوی ته بیا دوه فرص وعلیکم سلام. وعلیکم سلام. نصر الله خانزاده سالرزی وایي چې دلته کې وایي څنګه وایي چربانګې وایي که نه وایي روزه موږ کېدو وایي د هغې سره وایي ستاسو که نه سهار وختي وایي دا ښایسته خپرونه چې ده نو وایي دا لکه وړاندې شي او موږ یې ګورو وایي که نه ډېره معلوماتي خپرونه یې دا خبره کوي. احسان الله احسان هم وایي چې سلامونه نصر الله نګین خلجاني ستړي مه شئ موږ روغ جوړ یو. احسان الله احسان وروره وایي د سعودي ریاض نه وایي چې موږ مسافر یو دلته کې هغه پیغام دی بره لاړو روزنه احسان الله احسان تاسو یې بیرته کولی. ناصر احمد ابراهیمي وایي چې سلامونه قبول کوي او وایي چې هغه د تاسو به روغ جوړ یې بالکل ښه یو او وایي چې هر سړی به لوبې وکړي. موږ په افغانستان کې والیبال کوو او کرکټ بل او ورزش ډېر ښه کار دی. وایي انسان له هر انسان به دلته ډېره فایده رسوي که هغه کوم رقم لوبې وي. دا زه محمد ناصر ابراهیم افغاني یم اوس مدامه حال عمان مسقط نه خبرې کوم. بالکل صحیح خبره ده ناصر احمد ابراهیمي ستاسو په کمنټ په هم خبره کوو. نو بهر افغان وایي چې ګلزمین عمرزی د ایټالیا نه یم سلامونه رالیږلي ډېره مننه او اورېدونکو په پوښتنه وایي مینه د زړه دلته سلامونه وړاندې کوم. الله وکړي چې ټول مسلمانان دي د کورونا او یو وبانه الله په خپل امان کې وساتي چې هر ملکي باید قانون مراعات کړي. دلته لوبغاړي او د سپورټ کلبونه بند دي او په لوبو ډېر بد اغېز کړی دی. د ایټالیا خبره کوي. ایټالیا خو واقعي ډېر زیات اغېزمن شوی چې کوم هغه هېوادونو کې دی کوم چې ډېر اغېزمن شوي دي ایټالیا هم په هغې هېوادونو کې شامل دي. سره پیغامونه شته ستا سره نصر الله؟ زما سره عبدالعلي چې کوم دی نو هغه سلام کوي. وعلیکم سلام. بیا باچازاده دی چې پروګرام مو ډېر ښه روان دی نایس. یاسین خان هم وایي چې روزه مو قبلیږي نو الله دې قبول کړي. او بیا حکیم مزروال دی هغه هم سلامونه کوي او بیا شیر زمان هم سلامونه کوي. سرفراز وایي د بونیر نه السلام علیکم او سعودي عرب کې ونو سرفراز وعلیکم سلام چې د بونیر نه مې بیا د سعودي عرب نه میسج کړی ډېره مننه. او نور حسن ارماني وایي چې وایي سلامونه نصر الله او دې بلې جینۍ ته وایي. نو وعلیکم سلام او دا ګیلې کړې ده چې تاسو زما پیغام نه وایئ نو ځکه دې بلې جینۍ د پیغام وایي ښه بس نن نه زما نوم بله جینۍ څه مطلب دی نصر الله ولې تاسو خو یوازې ناسته ما خو یوازې ولیدی.
نصر الله دا او د بلې جنۍ ښه لکه ته چاپېره وکتل چې بله څوک ده ورېږه نو دا خو خیر پیغامونه را روان دي د لوبو په اړه باندې دا خبرې اترې کوو ستاسو پیغامونه او ناصر احمد ابراهیمي وایي چې نګین شاه ناهید سهر ولې نه ده راغلی ناصر احمد ابراهیمي وروره 3 ورځې هغه د خپرونه تاسو ته وړاندې کوي هغه به چوټي نه کوي که نه همدغه به ناسته به دا عاجزه نو د هغې چوټي دی که نه لکه مطلب په یوه اونۍ کې 2 ورځې چوټي وي که نه هغې چوټي ده او هغه لږ هم لکه د هغې خپل ژوند دی نو بس دی که نه نو ښه ورسره بیا امداد خان هم پیغام را لېږلی دی او څه وایي زما په خیال کرونا داسې مرض دی چې یو ځل به دنیا هر انسان نیسي ځکه دا د لاس او سا په ذریعه یو بل له ځي او د دې بیماري نه بچ کېدل ناممکن دی بس چې طاقتور وي هغه به یې تاب راوړي او چې کمزوري هغه به رخصت شي دا دنیا د زورورو ده او سره یې د خندا دغه هم رالېږلی دی دا دنیا د زورورو ده یاره ګوره چې څومره ورزش او خپل ځان لکه ښه فټ ساتئ لکه ښه ورزش کوئ لوبې کوئ نو بیا یو ناروغي هم اثر نه کوي او باقي مرګ چې دی خو حق دی او که څومره انسان روغ وي هغې خو مرګ بیا هم راځي دا یو ډېر حقیقت دی څنګه نصر الله نه حقیقت دی چې دغه هغې صحیح مو ویل ده که څومره ورزش سړی کوي دې سره خلک ښه پاتې کېږي د دې سره امیون سیستم چې کوم دی قوت مدافعت یا هغه طاقت چې کوم قدرتي طور باندې په بدن کې وي چې د بیماریانو سره مقابله وکړي دا د دې ورزش سره د ښه خوراک سره سیوا کېږي نو چې کله یو انسان خوراک ښه نه کوي او هغه اکسرسایز او ورزش نه کوي هغه کثرت نه کوي نو د هغې دننه هغه نظام کمزوری کېږي بدن هم کمزوری کېږي او چې کوم ذهني طاقت دی هغه هم کمزوری کېږي اعصابي طور باندې هغه هم کمزوری کېږي او یوازې مونږ کرکټ او فوټبال خو لا نه دی دغه شوی په دې کې د سایکلینګ چې کوم مقابلې کېدلې د باسکټبال د ولیبال د بیډمنټن د سپورتس کوم کار چې کوم به هغه فارمولا 1 ریس چې به کوم هغه متاثر شوی دي په امریکا کې ټول نه غټ مقابلې چې به کېدې نو هغه ان بي اي وي د نېشنل باسکټبال اسوسییشن ول چې کوم دي نو دا د وومن باندې مو هم دبليو ان بي اي او د میل به هم وي نو دا هم ختم شوی دی او د دې ډیر زیات کتونکو دی او ډیر زیات مینواله دي او په دې امریکا کې هم نو بیا پیغامونه نور هم را روان دي عبدالرؤف همدرد وایي چې رېږه ته پیغام یې برالاړو عبدالرؤف همدرد وایي وایي سلامونه څنګه وایي نوی ریډیو مې واخیستو په سعودي عرب کې نو عبدالرؤف همدرد ډېره مبارک شئ تاسو نوی ریډیو واخیستو نو اوس په دې نوي ریډیو کې زموږ اواز څنګه درځي زموږ اواز درځي که نه درځي داسې خو په خپرونه په فیسبوک ګورئ که دا فیسبوک خپرونه په ریډیو باندې ګورئ که نه په هغه موبایل کې ګورئ نو دا پیغامونه را روان دي ورسره امان جان احمدزی هم وایي سلامونه قبول کړئ د بلجیم څخه سلامونه را لېږلي ډېره مننه او انعام الله برهان هم وایي چې ماهرین څه وایي چې په کرونا به قابو تر کوم وشي که دا نو دا خو د ویکسین پورې ده چې ویکسین کله تیار شو جوړ شو نو بیا کېدای شي چې د کرونا علاج چې دی نو هغه راشي دغه ماهرین وایي چې 12 نه واخله تر 13 میاشته پورې لګېدی شي دا د ویکسین پورې ده او لا ویکسین د دې مرض ویکسین لا نشته نو ځکه علاج نشته نو بیا لازمي خبر ده چې د دې نه ځان ساتلو لپاره دغه یو حل دی چې تاسو د ګڼې ګوڼې نه ډډه وکړئ او د یو بل سره لاسونه مه میلاوهئ غاړه غاړۍ مه ورځئ او جوړ په خیر چې کوئ د لرې نه کوئ د یو بل کره تلې راغلې مه کوئ او که ماسکونه او دستانې دا هر څه استعمالوئ نو فی الحال همدغه ده د دې نه علاوه بله چاره نشته دی نور پیغامونه اخونزاده چمکني هم پیغام را لېږلی دی یو پسې بل را روان دي ډېر پیغامونه نو که پیغامونه بره لاړ شي ورک شي خیر دی بیا ته یې راولېږئ و یو ځل بیا سلامونه قبول کړئ نګین بیبي او نصر الله تاسو روغ جوړ یئ زه د والیبال شوق لرم خو د کرونا له وجې نشو کولی ډېر ترېنه تنګ راغلی یو او د لاکډاون له وجې د چا سره نشو میلاوېدی دا اخونزاده چمکني را پیغام را لېږلی تاسو هم څه پیغامونه لرئ نصر الله زما سره رؤف وزیر وایي چې سلامونه د سعودي عرب نه سلام کومه او په کور ناست یو شمالي وزیرستان رزمک سره تعلق دی بیا بخت منیر باچا زاده هم سلامونه کوي سفیر الله هم سلامونه را لېږلي دي او بیا بخت منیر زما ته خو دغه 3 کسان واپس راځي نو ریډیو مو هلته فیسبوک عبدالرؤف همدرد وایي نصر الله وایي دا ریډیو چې دی دا به مومند ته وړم هلته فیسبوک کار نه کوي لکه دا مومند د پاره لکه په خاصه توګه دا نوې ریډیو چې کوم اغسته نو دا به مومند ته وي
دا د کلي دپاره هغه څه چې بیا هلته کې دا خپرونه اوري ډېره ښه دا زموږ سره مینه ده ستاسو او که نه او تاجر مدیخیل د جرمني نه سلامونه رالېږلي دي ډېره مننه او مرشد عالم هم وایي چې سلامونه د دواړو ته همکارانو ته وایي ملګرو ته او زموږ کلي کورمنګ شانګله کې دی کورمنګ شانګله کې دی زموږ په کلي الحمدلله لوبو او نور حالات بالکل برابر دي خیال کوئ حالات برابر او بیا آخر کورونا راشي که نه نو په داسې په هره نړۍ کې امریکا کې هم یو وخت داسې و چې حالات برابر وو کورونا دلته نه وه په چین کې وه ایټالي کې وه یورپ کې لکه وه خو په امریکا کې کورونا نه وه او اوس امریکا تر ټولو زیات اغېزمن هیواد دی نو دغه شاني کورونا نه وي خو بیا راشي نو خیال کوئ او احتیاط کوئ احتیاط ډېر ښه شی دی حضرت الله وکیل هم وایي چې سلامونه دواړو ته او همیشه همشاني اورېدونکي یم حضرت الله وکیل زوی له سعودیه څخه ډېر ښه موضوع دی دلته سعودیه کې مونږ اول کار کوو خو اوس لاک ډاون دی مونږ بهر نه پرېږدي کار نه شو کولی مشکلات دي او کورونا نشته بیا مونږ لاک ډاون څخه ګټه واخیسته د باډي بلډر لکه باډي ورزش کوو باډي بلډینګ یا د دې ورزش کوو وایي د دې نه د کورونا وایرس نه حضرت الله وکیل زوی وایي چې دی د کورونا وایرس نه د لاک ډاون نه دا ګټه پورته کړه چې په کور کې ورزش شروع کړه نصر الله دا ډېر یو ښه په دې پیغام کې د زموږ اورېدونکو لیدونکو لپاره هم یو لکه ډېره ښه زده کړه ده پکې چې په کور کې هسې ناست په کور کې ورزش شروع کوي اوس د ورزش لپاره ټایم دی که نه او چې بهر نشي وته نو کور کې بیا پکار دی سړی ورزش وکړي او دا یو ښه خبر ده چې انسان په خپل باډۍ باندې څومره بدن باندې څومره زیات وخت هغې له ورکړي نو هغې بدن صحتمند کېږي هم او ښه ښکاري لکه طاقتور ښکاري که نه په لیدو کې هم ښه ښکاري کمزور دا پیغامونه ښه ډېر را روان دي پیغامونه وړاندې کوو خبرې اترې به هم کوو د موضوع په اړه باندې یو رپورټونه هم مونږ لرو ورسره یو رپورټ مونږ لرو نصر الله چې زموږ همکار راشد پټک ته رالېږلی کیلیفورنیا نه او په هغې کې چې کوم د دې CDC یا د امریکې د صحت اداره ده هغې خلکو ته دا لارښودنه کړې ده چې څنګه به خپل ځان د دې ناروغۍ نه ژغورئ هغه احتیاطي ګامونه یې پکې ویلي دي او ولې چې لکه نه یوازې بدني خو ذهني فشار لاندې هم ډېر زیات خلک راغلي دی د لاک ډاون نه د روزګارونو نه لکه روزګارونه نشته دی کارونه نشته دی نو ذهني فشار هم خلک د ذهني فشار لاندې هم راغلي دي او بیا بدني توګه باندې هم خلک لکه ډېر زیات اغېزمن شوي دي نو ګورو چې د CDC چې دی نو د امریکا د صحت اداره دا څه وایي او څه داسې لارښوونې خلکو ته ښوولي دي چې مونږ پرې عمل وکړو او مونږ هم صحتمند شو راځئ چې وایي ګورو او وایو په امریکا کې سنټر فار ډیزیز کنټرول اینڈ پریونشن یعنی د بیمارو د کنټرول او مخنیوي مرکز مطابق کرونا او دغه رنګ نورې وباګانې په خلکو کې د اصل بیمارۍ ترڅنګ د فشار او نفسیاتي مسلو سبب هم جوړیږي. Our social supports to maintain emotional and spiritual connection are more. په دې اړه د کیلیفورنیا سرجن جنرال نادین هریس یو شپږ ټکي لارښودنه ترتیب کړې. دا وایي د خپلوانو سره د ټلیفون له لارې اړیکې مضبوطولو، یو ساعت ورزش، پوره د آرام خوب، متوازن خوراک، د خپل ډاکټر سره مستقل رابطه او 20 منټه یوګا او یا خپل عبادت ترسره کولو سره ذهني فشار کمیدای شي. During times of heightened stress, our bodies make more stress hormones, including د روغتیا د ماهرانو د وینا تر مخه د ذهني فشار له امله کوم یو وخت د انسان خوب او خوراک متاثر کیدای شي، بل وخت د مرزونو پر ضد یې مدافعتي نظام هم کمزوري کیږي. د ذهني فشار یا اضطراب کمولو په غرض د کیلیفورنیا په برکلی ښار کې یو فریلانسر یا خپلواک لیکوال سټیون ډیګانچ د خپل زوی پاول سره د مازیګري واک یا ګرځېدل په پابندۍ سره کوي. دی وایي چې چونکې د لیکلو کار له سببه دی زیاتره وخت هسې هم په کوټه دننه په خپل کار کې بوخت تېروي او د نورو خلکو لرې وي، خو د کله راسي چې د کرونا وبا خپره شوي د پام خپل صحت او د خپلې کورنۍ په اړه ډېر شوي دی. I've taken quite seriously the idea of self-quarantining and so ما ځان خوندي کول ډېر په سنجیدګۍ سره اخیستی.
زیات وخت د کور دننه تیروم. زه د همیش نه کتابونه ډېر لولم. نو اوس هم په ګنټو زه د ورځې لوستل کوم. زه او زما د ژوند ملګري نن سبا پخلی پخپله کوو. ډېر غیر یقیني حالات دي. نو زه اکثر خپل ذهني سکون لپاره بهر ګرځم. د سټیونز وی پاول هم د مازیګري واک خوښوي. خو د دې ترڅنګ په کور کې د کور په آرایش او خپل ماشومانو سره زیات وخت تیرولو کې د خپل ذهن سکون مومي. په خپل ګاونډ کې د مازیګري بهر ګرځېدل نن سبا زما زیات وخت د کور آرایش لکه خپل باغچه کې بوټي نالول، خپلو ماشومانو له وخت ورکولو او د لرې نه خپلو ګاونډیانو سره په خبرو یو بل تن بنجامین کلاوزنر وایي چې کله کله دې پارک ته د بادیوي الوزولو لپاره راځي، خو په کور دننه نن سبا نوې مهارتونو لکه ګنډل او بڼلو ترڅنګ ویډیو او آډیو ایډیټینګ زده کوي. نن سبا ما سره نوې هنرونه زده کولو لپاره ډېر وخت نو ما بڼل زده کړل. زه د موسیقۍ سره علاقه لرم، نو زه او زما ملګري ویډیو او آډیو ایډیټینګ زده کوو. دا ډېر مهم وخت دی چې زه ځان له سوچ وکړم چې زه ژوند کې کول څه غواړم. بنجامین سره راغلی ملګري جوی نن سبا د خپلې کورنۍ سره زیات وخت تیروي او بهر د لمر بوټو او مرغو لیدلو له راځي. زه د کور نه بهر پارک ته راوځم او چېرته چې ډېر خلک نه وي هلته لمر کې کښېنم. لمر زما په ذهني صحت ډېر ښه اثر لري. مرغو او بوټو ته ډېره توجه ورکوم. ډېر کتابونه لولم او فلمونه ګورم او ملګرو سره په ټلیفون خبرې کوم. لږ وړاندې جوشوا او مورګن د خپل سپي سره د مازیګري په چکر راوتلي. دوی په کور کې زیات وخت نوې خوراکونه جوړولو، کتابونه او فلمونه کتلو کې تیروي. زیاتره د کور دننه یو چې موقع په لاس راځي سپي له بهر چکر ورکوو. ښه وخت تیرولو لپاره په کور کې نوې پخلی کوو او باقي وخت کې خپل سپی بهر ګرځوو. د نفسیاتي روغتیا پوهان په دې خبره هم زور ورکوي چې خلکو له په کور کې خپلو ماشومانو لپاره همداسې سرګرمۍ ترتیب کول پکار دي چې د کور دننه د هغې ذهني صحت زیان ونه رسي او دا هم هله ممکن کېدی شي چې مور او پلار یې پخپله ذهني فشار نه لري. راشد خټک، VOA ډیوا، سان فرانسیسکو. Alexa, play VOA Diva. قدرمن اوریدونکو او کتونکو السلام علیکم. ستړي مشئ، دا د وایس اف امریکا ډیوا خپرونه ده. زموږ پروګرامونه او خپرونو کې نه یوازې تاسو د پاکستان او افغانستان بلکې د نړۍ په هکله وروستي او تازه خبرونه او ریپورټونو ته غوږ کیږئ او دا بیا کتلی هم شئ. او اوس هم دا یادونه درکوو چې د الکسا د لارې تاسو د وایس اف امریکا ډیوا سره ملګري کیدئ شئ او که د نړۍ په هر ګوټ کې یئ نو تاسو د الکسا د لارې زموږ پروګرامونو ته غوږ کیدئ شئ. ستړي مشئ اوریدونکو لیدونکو، بیرته د شیرینې په خپرونه کې تاسو ته هرکلی وایو. وایس اف امریکا ډیوا ریډیو او ټي وي دا سهارنۍ خپرونې دي. تاسو ته یې نیغ په نیغه وړاندې کوو دا مهال او د فیسبوک په ژوندۍ پاڼه باندې تاسو هم دا خپرونه ګورئ او پیغامونه رالیږئ او په ریډیو باندې اورئ. ټلیفونونه نشو اخیستی او ورسره پیغامونه به لولو، خو زموږ نن موضوع د لوبو په اړه باندې ده چې کورونا وایرس د وجې نه لوبې څومره اغېزمن شوي دي او لوبغاړي څومره اغېزمن شوي د هغو ژوند. نو تاسو د دې اوس لوبې خو شته نه، لوبې څوک نشي کولی، کرکټ شو، فوټبال شو یا د ورزش ځای ته چې خلک ځي جیم ته،
نو هغه اوس هلته هم څوک نشي تللی نو تاسو په کور کې اوس څنګه دغه لوبې بیا کوئ لکه لوبې کولی شئ نشئ کولی یا اجازه شته که نشته کم هېواد کې چې تاسو ژوند کوئ د هغې هېواد په اړه باندې تاسو موږ ته ووایئ او بیا ورزش نو څنګه ورزش کوئ نه کوئ هغه ولې چې د وجود دپاره ورزش ډېر زیات ښه دی نو نن دا زموږ موضوع ده په دې باندې خبرې کوو او پیغامونه هم را روان دي نصر الله صاحب ښه ډېر پیغامونه دي که ستا سره یې نو لولئ او درمان د دوبۍ نه دی وایي چې سلام کوم اسد شاه باچا هم سلام کړلی منصور حنفي د کویت نه دی هغه هم سلام کوي فضل الدین منګل وایي ټول پښتنو ته سلام او انعام الله برهان وایي چې د اختر په اړه ته څه پیغام راکړي نو اختر خو لا لرې دی د روژې به پوره کړي برهان الدین بیا به سلامونه کوو انعام الله برهان صاحب محمد اسرار د سخاکوټ بازار نه سلام کړی محمد اسرار وعلیکم سلام ټول ته سلامونه زبیر الرحمن وایي چې السلام علیکم نګین شاه څنګه خو جان نصر الله تاسو څنګه خیو زبیر الرحمن د شګي سنټرل کرم نه وایي موضوع ډېره ښه ده خو زما خو کرکټ ډېر خوښ دی زه چې کله سکول کې وم نو د خپل ټیم اټیک باولر وم اټیک باولر مطلب سپینر وایي کنه فاست باولر وایي څنګه اټیک چې کله لکه اولنې سٹارټ چې څوک اخلي دا بالینګ اولنې بالینګ چې کوي نه ما خو ما د پته زه دا ویم چې لکه تاسو سپینر وایي او کنه نغه وایي د اټیک تیز بالر وي تیز بالر فاست بالر نو وایي کې هر یو چې وایي روزانه وي والا گیم نو ښه ورزش دی او د ښه صحت لپاره ورزش پکار دی نصر الله خو داسې ښکاري لکه چې شرمېږي میلمه دی وایي که نه وایي بس نګین شاه باندې یو ورځ کې راځه کله نه چې قرنټین سنټر کې ونه روټیشن او ډېر مشکل حال فیسبوک او فلافیم نه نصر الله خود بس انداسې غلې دی که نه شرمېږي نه خو غلې دی نو په دغه دی خالي نور څه نه دي زه خو به یو جمعه کې او بیا راشم زه سوچ کوم چې څه ووایم که نه صحیح ده خبره هم ده که نه نو ښه پیغامونه به ولولو پیغامونه را روان دي وایه که نه نصر الله سعد مسعود وایي چې سلام کوم یعقوب خان هم وایي سلام کوم حضرت الله وکیل هغه هم سلام کوي بیا خیل اشنا بیٹنه هم سلام کوي او حضرت احساس چې کوم د سلامونه کوم او ورزش کوو د ټولو کوچنیانو د ورزش خیال هم ساتو دا ډېره ښه خبره دی که تاسو هم ورزش کوئ د نورو ماشومانو ته شریف مومند وایي ستا ته یې ویلي دي لکه چې زه یاده کړې یم ناهید سهر یاد کړي دي چې لکه خیرې راته کړي دي وایي دوی چې دی نو زما میسجونه نه وایي او دوی دی وایي که نه نو په دې میسجونو په نه ویلو باندې مونږ ته خیرې کړي دي یاره دا خو ډېره د ستایلو خبره نه ده چې لکه په میسجونو په نه ویلو باندې تاسو خلکو ته خیرې کوئ او ګورې مونږ تاسو ته بار دا وایو چې په مخه باندې چې دا پیغامونه ډېر را روان دي په یو پسې بل را روان دي نو مونږ دپاره لکه ډېره مشکله شي چې دخوا رپورټونه هم نشر کول دي خبرې هم په موضوع باندې کول دي پیغامونه هم لوستل دي ځان سره ورسره لیکل هم کوو نو په دې کې بیا ډېره ګرانه شي چې لکه مونږ هر یو پیغام باندې نظر نه لاندې شي که نه نو که ستاسو پیغام پاتې شوي بخښنه غواړو خو دا ښه خبره نه ده انسان له صبر او برداشت سره هم کار اخیستل پکار دي زموږ ډېر کارونه د دې د وجې نه هم ډېر روان دي چې موږ صبر او برداشت نه کوو څنګه نصر الله یو رپورټ یې راوړی دی څنګه نو مقصد دا دی چې زموږ دا وروڼه وایي چې هغه یو ویل چې زه هم ایکسرسایز کوم ورزش کوم او کثرت کوم او په نورو باندې هم کوم نو په پښتنو کې دا وینا ډېره عامه ده یا هم په دنیا کې دا یو حقیقت دی چې ته په خپله ښی د بل سره به ښه وکړي چې ته په خپل هم تباه یې نو د بل سره به څه ښه وکړي یو سړی په کټ باندې پروت دی نو هغه واپس په خپل خلکو باندې بوج دی چې هغه څومره طاقتور وي د هغې صحت څومره ښه وي هغه به عمره کار وکړي هغه به عمره د خلکو سره خبرې ښې وکړي ښه به وګرځي ښه به وګټي او ښه به وخوري او د نورو سره په مینه باندې مشغول شي دغه شانتې چې څومره تاسو ښه نو تاسو د خپل خاندان دپاره ښه د خپل کوروالو دپاره ښه د خپل فیملی دپاره ښه د خپل کلي د خپل چم او د خپل هیواد دپاره ښه او د ټول نړۍ دپاره ښه نو ځان خیال وساتئ په دې باره کې زموږ سره یو رپورټ دی زموږ همکار فرید شینواري تیار کړی د پېښور نه نو هغه به واورو تاسو به هم واورئ موږ به هم واورو د وخت تېرېدو سره څنګه چې ژوند په نورو اړخونو باندې اثر غورځېدلی دی همدغه رنګې د انساني ژوند کې هم اوس ډېر بدلون راغلی دی په فیملیز یا کورنیو کې دننه دود دستور او ژوند ژواک باندې هم د تیر وخت په څېر ډېر اثر غورځېدلی دی اسلام جي چې دا وخت د خپلې کورنۍ سره په پېښور کې ناستی وایي لکه څنګه چې ژوند نورو اړخونو کې بدلون راغی دغه رنګې د یو کور ماحول هم بدل شو
مخکې خو داسې لو چې کوم فیملی وي خو وړې فیملی وي لکه خپله زموږ په کور کې تقریبا 9 کسان وو خویندې وروڼه او مور او پلار او اوس په فیملی غټې شوي دي نو مخکې خلک ډېر هوښیار خلک وو مشرانو هغو کې برداشت وو او یو کوئی چا خبره به مخکې نه شوه کړی غلطه نو خلکو به داسې کړي چې یو بل عزت به یې که یو بل خیر به ساته د خبرو هغه حالات نه دي لکه کوم حالات چې مخکې وو خلکو کې برداشت وو د مطبوعاتو تر مخه د فیملیز یا کورنیو نړیواله ورځ د کال 1994 نه نمانځل کیږي خو اوس په دغه ورځ ټولې هلې ځلې ځنډ ښکار شوي دي په دې اړه د پیښور اوسیدونکی رشید غریبیار وایي 15 کاله وړاندې به موږ ټول یو ځای په کلي کې اوسېدو خو اوس خلک یو ځای ژوند تېرول نه خوښوي مخکې پاکستان کې په نور اطرافو کې په نورو ښاریاګانو کې دا سیستم ډېر پخوا نه دی چې بس یو فیملي او د پلار او بچي او چې رالوی شي ودونه وله وکړه نو څه د پلار اکثر د پلار د ژونده پورې یا پلار ژوند ته مو نه رسي او ټول علیحده شي همدغه سیستم زموږ په خپله قبایلو علاقه کې په سمیزه علاقه کې او په دې ښار په دې خواوشا په دې کلو او په اطرافو علاقه کې چې دا به همغسې د یو کس لاندې ژوند تېراوه او یو کس به د کور او د کلي مشر او د هغه به هره خبره منل کېده او اوس هم منل کېږي د کورنیو نړیواله ورځ خلکو ته دغه موقع ورکوي چې په خپلو کورونو کې راپېښې شوې ستونزې رابرسره کړي او پویه خوره کړي خو د خیبر سیمې یو بل ځوان شفیق خان وایي انسان کله هم په یو حالت کې ژوند تېرول نه خوښوي لکه حالاتو پورې فرق وي مخکې هغه حالات ټیک وو مشر او مطلب یو کور سیټینګ برابرول او هغه اوس چونکې خلکو ته پته ولګي تعلیم یافته شو چې هر چا خپل اظهار رایې حق هر سړی لري او هر چا خپل ژوند په خپله تېرېدو مطلب اختیار شته نو اوس خلک پوه شو بس هر سړی خپلې خوښې خپل اختیار باندې خپل ژوند تېروي د حالاتو او وخت تېرېدو سره که ژوند تېرولو طرزونه بدل شوي دي خو ولې اوس هم کورنۍ د ټولنې یو مهمه برخه ګڼل کیږي فریض شینواری وایس اف امریکا ډیوا پیښور د ډیوه سره اوسئ یو ځل بیا تاسو ته د ډیوه په سهارنۍ خپرونو کې هر کله وایو بي شیرینې خپرونه یو څو دقیقې به نور دوام لري او غوښنه پس به تاسو بیرته دا تکراروو او د موضوع مونږ نن راوړی و د لوبغاړو او د لوبو په اړه باندې یا د ورزش په اړه باندې چې د کورونا وایرس د وجې نه ورزشونه جیم باندې کوم چې د ورزشونو ځایونه دي هغه بندي او لوبي چې دین هغه بندي دي او لوبغاړي هم پکې ځینې په کورونا وایرس باندې اخته شوي نه جوړ دي نو د ژوند د نور اړخونو سره څنګه چې نور اړخونه اغیزمن کړي دي او دغه شانتي لوبي او لوبغاړي هم اغیزمن کړي دي هغو ژوند هم اغیزمن کړي دي دا زموږ نن موضوع خو زموږ سره پیغامونه را روان دي نصر الله داسې به وکړو چې پیغامونه به ولولو کنې زموږ لیدونکي چې بیا خفه کېږي حضرت الله وکیل زوی تاسو په مخه وایي چې موږ ستاسو دا نوم صحیح نه وایو نو تاسو څنګه لیکلی نو مغه شانې وایو حضرت الله وکیل زوی تاسو دا وایي چې زما د کرکټ سره ډیره زیاته مینه ده زه خپله پاس بالر یم او باډي بلډینګ او ورزش هم ډېر خوند راکوي ډېره مننه نصر الله تاسو سره څه شته داسې پیغامونه چې تاسو ولولئ او ما څو خیر واپس نمونه راځي سبز علي خان دی او بیا شیر رحمان وزیر دی غم میسجونه کړي سلامونه کړي دی یو وګت میسج لیکل زمانه خو تیر شو او زه واپس هغه څو کسان واپس کینم په میسجونو کې نو ها انعام الله برهان وایي چې زما سوال مطلب دا دی چې سوال کړی دی خو ما خو هغه ولني سوال مې ونه لیدو خو وایي مطلب دا دی چې کورونا وخت ته تاسو هغه سوال ماته رايات شو وایي زما سوال مطلب دا دی چې د کورونا وخت ته راته څه کول پکار دي زه وینم چې پاکستان کې ډېر ځوانانو د لوبو لپاره ټورنمنټونه جوړ کړي ستاسو د اړخه د ځوانانو لپاره پیغام ها د پدې اختر او د باندې خبره کو په روانه ونی کې به هم دا موضوع راوړو بیا به خیر سره خبرې کو او شریف مومن بیا وایي چې نګری شاخوري خپکیګم بس دغه مې د اخري میسج او بیا مې نو کړ او نه به خیر دی دا خیر دی ما اول وسو خپټې باندې مل وسو چې اخري میسجونه کې چې تګي په مخه میسج توي او چې کله مونږ لکه وینې تاسو میسج لازمي به ولو دا زموږ سره دښمنی خو نه ده کنه وروره داس خبرې مکوه
خپه کیږو ولې نه کنه او کنه خپل خويندې به نه خپه کوي طوفان وزیر هم وایي چې ښه طوفان وزیر ګورې ښې خبرې کوه احسان الله احسان هم سلامونه رالیږلي دي ډېره مننه او نایبه افروزی هم وایي چې تاسو ته ګوډ ایونینګ ډېره مننه او ښه تاسو چې دی نو څه د شهرمان وزیر تاسو چې دی نو د میوجاتو او د سبزیانو خبره کړې ده چې لکه د هغې نه استفاده وکړو او په کرونا کې امن کې پاتې شو زما په خیال د صحت په اړه باندې تاسو دا خبره کړې او ښه حضرت الله وکیل اوس چې دی خوشحاله شو چې زما نوم صحیح لوستلی شو نو ګوره بیا هم که څه پیغامونه پاتې شوي که نه بخښنه غواړو ولې چې وخت زموږ سره دومره نه وي او دا خپرونه به رانغواړو نو نصرالله بس په یو څو سکنډو کې حقیقت دا دی که تاسو لوبې ونه کړئ نو خفه کیږئ مه ځکه د ستاسو اولنی چې کوم دی هغه ژوند ضروري دی لکه هغه مهمه دی چې ته ژوندی نو هر قسم لوبه به وکړې په یوازې ستا د کرکټ او د فوټبال لوبه نه اغېزمن شوې په ټوله نړۍ کې دغه فوټبال کرکټ باکسینګ ریسلینګ کار سپورټس میراتان چې کوم دی هغه بیډمنټن او هغه هر قسم لوبه د دې د وجې نه اغېزمن شوې ده نو تاسو بانه مه ګورئ په کور کې اکسرسایز وکړئ ډنډونه وکړئ برخکته لاړ شئ د تاشو د لډونه ځان وساتئ ځکه چې هغه تاسو په ځای باندې غټئ ستاسو ذهن خرابوي بیخي خبرې په دې باندې ډېرې دي خو وخت زموږ سره ډېر لږ دی د بیبي شیرینې د خپرونه کې زه هم ستاسو قربانه نګین شاه او زه نصرالله د خپل پروډیوسر عدنان رشید سره ستاسو نه غواړو اجازه الله په امان